من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. سورة لقمان واقعہ پکې ده د قرآن کریم 11 نمبر سورت په نازلېدلو کې 50 مکی سورت ته نازل شوی دی مخکې د سورة السبا نه او پس د سورة الصافات نه. مناسبت یا ربط د مخکې سورت الروم سره غداو چې التا مدد د الله د مدد وعده و د مؤمنانو سره، دلته د مدد د پاره اسباب بیانوي چې لقمان ته هغه اسباب الله ورکړو، الحکمت بل شکر او بل شرک نه کول، چې کله شرک نوي د الله مددونه راځي. دعوه د صورت د الله توحید وحدانیت ثابتول په عقلی او نقلی دوانو دلایلو سره. الف لام میم الله پویږي په معنا د دې حروف. تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیاتونه دي د هغه کتاب چې حکمتونو والا ذات را لېږلی دی، یا آیاتونه د حکمتونو نه ډک دي. هدن په دې کې هدایت دی، ورحمتا للمحسنین، او رحمت دی پکې د پاره د ښایسته عمل کوونکو چې څوک نیکان وي د هغوی دپاره په دې کې رحمت دی. الذين محسنین هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې پابندي د مونځ کوي، ویؤتون الزکاة او زکات ورکوي، وهم بالآخرة هم یوقنون او دوی په آخرت باندې یقین لري. اولئک علی هدى من ربهم، دغه کسان په هدایت دي د دوی د رب د طرف نه، واولئک هم المفلحون او هم دوی کامیاب دي. ومن الناس اواز د خلقو نه من اغد یشتری چې اخلی له الحدیث بفیدی خبری لیضل عن سبیل الله، دې دپاره چې خلق اړی د الله د لارې نه بغیر علم بغیر د دلیل نه، ویتخذها او نیسی د الله د آیاتونو لره هزوا په ټوکو سره، یا دې لارې لره په ټوکو سره. اولئک لهم عذاب مهین، ام د دې دپاره د عذاب ذلیله کوونکی. آیات کې زجر ورکوي مخالفینو د قرآن ته. داسې خلک شته بې فایدې خبرې اخلي او قرآن یې پرېښی دی، لهو الحدیث، هغه خبرې چې په هغې کې هېڅ فایده نشته. حسن بصری رحمت الله علیه وی له الحدیث ارغه ستوي
چې انسان د قرآن نه غافل کی. ناتونه نظمونه اوریدل د لهو الحدیث دي، خاکې کتل د لهو الحدیث دي، افسانې میگزین مجلې عبس کتل د لهو الحدیث دي. یو شیز کې چې فایده نه و او د قرآن نه ته غافله کول دي ته لهو الحدیث وایي. دا فی فایدې خبرې دي، په دې کې خیر نشته. دا د اولیاءو د دروغو قصې، دا د بدعاتو، دا د پیرانو د دروغو قصې، دا لهو الحدیث دي، دروغ لهو الحدیث دي. او په دې کې لهو الحدیث کې عبدالله ابن مسعود الغنا، ټنګ ټکور، گانے بجانے، سندری، میوزک، ټپی، غزلی، منګی، رباب، ستار، ارمونیا، باجا، دا ټول لهو الحدیث دی. دا ډیر په شوق اخلي. اکثر خلکو عادت دا دی چې دا ولا مزه ورکوي او د الله لاره او دین ورته ټوکې ښکاري. واذا تتلى علیه، کله چې لوستلی کېږي په د آیاتونه زمونږ آیاتونه، ولا مستکبرا، وګرځي لوی کوونکی، کأن لم یسمعها، داسې وي لکه ده چې د آیاتونه بالکل اورېدلي نه دي. کأن فی اذنیه، گویا کې د ده په غوږونو کې وقرن، دروندوالی دی د اورېدلو د قرآن نه. فبشره بعذاب علیم، د لزیره ورکه د دردناک عذاب. لهو الحدیث ټوکې ټقالې، ګپونه، شپونه، قصې، سندرې، دا په شوق اوري. خو چې قرآن کریم ورته بیانېږي نو شار اواړی، ځان ته غټ وګوري او داسې لکه ته به وایې چې اورېدلی بالکل دی نه، اثر پې نه کېږي او غوږونو کې څه درونوالی دی، بد پې لګي. د مکې کافران داسې وو. ان الذين آمنوا، یقینا هغه کسان چې ایمان راوړو، وعملوا الصالحات، او عملونه کوي نیک، لهم جنات النعیم، دوی دپاره جنتونه دي د نعمتونو والا، خالدین فیها، همیشه به دوی په هغې کې، په دې کې به دوی همیشه وي. وعد الله حقا، وعده د الله یقیني او رښتینې ده. وهو العزیز الحکیم، الله زورور ذات، حکمتونو والا دی. خلق السماوات، الله پیدا کړي دي اسمانونه، بغیر عمد، بغیر د ستنو نه، ترونها چې تاسو وینئ، ستنې نشته. یا پیدا کړي دي اسمانونه بغیر عمد، بغیر د هغه ستنو نه، ترونها چې تاسو وینئ. ستنې دي خو موږ ته نه ښکاري، یا د سره د اسمانونو ستنې نشته. والقى فی الارض، الله اچولی دی په دې ځمکه رواسي، غرونه پاخه. ولې دا غرونه؟ ان تمید بكم، چې ځمکه ونه خوځي په تاسو، دا میخونه دي. وبث فیها من کل دابه، خواره کړي دي الله په دې ځمکه کې هر قسم زنده سر چې ساه لري، هغه پکې ګرځي راګرځي. وانزلنا من السماء، موږ راورو د اسمان او د بره طرف نه، ماء، اوبه د باران. فانبتنا فیها، موږ را زرغونو په دې ځمکه کې، من کل زوج، هر بوټی، کریم، فیدمن. هذا خلق الله، دا د الله پیدایش دی، الله داسې پیدا کول کوي. فارونی، ما ته وښایې، ماذا خلق الذین، څه شی پیدا کړي دي هغه خدایانو، بوتانو، اولیاو، من دونه، چې د الله نه سوا دي. دې قبرونو، دې مړو، دې زیارتونو، بوتانو، څه شی پیدا کړي؟ زرې پیدا کړي د انساني پیدا کړي د بوټي پیدا کړي دي، اسم نه دي پیدا کړي. بل الظالمون، بلکې ظالمان فی ضلال مبین، په ښکاره ګمراهۍ کې دي. ولقد آتینا لقمان الحکمه، دلیل نقلی د الله په وحدانیت د لقمان صاحب نه، موږ ورکړو لقمان ته الحکمه پویا. الله ورته ویلي ان اشکر لله، شکر د الله وباسه. ومن یشکر، چا چې شکر د الله اویست، فانما یشکر لنفسه، د شکر ګټه او فایده د خپل ځان ده. ومن کفر، او چا چې ناشکري وکړه، فان الله غنی، الله ډیر بے پروا دی د انسان نه، بے حاجت دی، غنی دی، حمید، د الله صفتونه کیږي. لقمان د پلار نوم باعوراو،
او د ایوب علیہ السلام د خور بچیو خوریم او بعضی وای چې د په نسل غلام او نسلی غلام مرای درنګ نتورو غټه غټه شونډې وي شکل ډیر خسته نو الله رب العالمین د ته حکمت ورکړو عام خلکو نظر داده چې لقمان حکیم سب حکیم علاجونه کول دوايان یو دا بوټیو دا د ونو د پانو مانو نه د علاجونه یونانی طب چې وته وي دا هم کې دې شي الله ورکړو خو دلته حکمت علاج ته نه وي حکمت وي په دین باندې پویا عقل مندو شرک نه ځان ساته خسته خبرې به خلکو ته کولې خسته کارونه به کول دسی وخت په دراغه دی غلامو د دومره خيار او عقل مندو او خسته خبرې به کولې چې د وخت بادشاهان او وزیران دا به د په دروازه کې ناستو د په انتظار چې کله براوزی مونږ تلک ته پوس کو ځان ته پویا کو د دنه به رائے او مشورې اغستلې لوی لوی خلق به وتناستو صرف د مشورې د پاره بده تلاتل الله د څه پویا ور کړی و چاته ته پوسو کو دا وې د زنانه غلاممو چې دې مقام ته څه شي ورسولې چې دومره عزت الله درک چې د دنیا خلق سرمایدار او وزیران بادشاهان ستا خبرې ته صرف په انتظاری مشورې د نه علي هغه ول ما کې یو څو کارونه دی اول صدق الحديث زه خبرې رښتیا کوم او کله چې رښتنګو یوي نو الله بدله پورا عقل درکړی تجربه به نه خطا کی د خلینه به د خیر خبرې راوځي داسې خبرې به کې خلک به وایي چې دا خبرې د لیکلو دي د چې کله انسان ډیر رښتنګو شي دویم و اداء الامانه امانتداری را کې ډیره ده دریم ترک ما لا یعنینی کم شی چې فایده نه راکړي هغه نه کوم فضل کارونه لکه موږ ټول ټایم په فضولیاتو کې ته پلان کې سره لکسات کې نم چې مشغوله شم مشغولتیا موږ له هیڅ فایده نه راکړي الټا موږ ګناهګارۍ غیبت کوو زمونږ د ذکر وخت خرابوي زړه سختۍ دا ډېره ناست ډېر ګپونه نو دا اوس فضول کار دی ډېر خوب کول دا فضول کار دی ډېر بازار کې ګرځېدل دا فضول کار دی ډېر تعلقات ډېر دوستان جوړول دا فضول کار دی نو هغه کار چې تا ته په آخرت کې فایده نه درکې او په دین کې دینی فایده پکې نه د دین او د آخرت د هغې نه ځان ساته د ډېر علمونه چې د زده کړو نو د داود علیه السلام نه مو زده کړه کړې وسناس انسان چې خوخیاریږي هغه د علم د وجه نه ډېر خوخیار شي کتابونه وګوري بیا خاص کر قرآن ترجمه چې واوري انسان ډېر خوخیار شي ډېر څه واوري حدیث وګوري فقه د حدیث علم زده کی الله وی ما وتویلو د باندې وحی نه راتله د په باره کې اختلاف دی چې پیغمبر وکنو سیدا د چې دا پیغمبر نه دی خو خسړی دی نیک سړی ځکه د پیغمبرانو په ډله کې په یو ځای کې د نوم نه دی راغلی یو نیک انسان خو دلته حکمت اوس بیانې د الله شاکر او شاکر واذ قال لقمان لابنه کله چې لقمان ویل لابنه خپل زوی ته وهو يعظه د پلار د زوی ته وعظ او نصيحت کو یا بني اے بچیا لا تشرک بالله شریک ما جوړو د الله سره ان الشرك لظلم عظیم شرک ظلم دی او غټ ظلم دی دا د هغه حکمت دی کنه حکیم او خيار دی ولی او خيار پلار به اول بچی ته نصيحت کوي وعظ چې بچی داسې کوا داسې مکوا داسې نه چې نیو ته خبره کړې ده نه پویا کړې ده او د اول خطای سره پر باندې کې او سر او خپې د یو کوم دا نه پوی ده اول تخپل هغه ترتیب او خایا اصول ته بیان کا چې بچی داسې کوا داسې مکو دي ته وعظ وي
خدا خو ډیر حکیم دی او خيار دی، نو دی ورته ښایسته نصیحت کوي چې بچیه د الله سره به شریک نه جوړئ. قبر له چېرته لاړ نه شي، زیارت له مزه، بوتانو له مزه، پیرانو له مزه، تعویذونه مه اچوه، بندونه مه اچوه، باباګانو پسې مه ګرځه، د چا مالګې کور ته مه راوړه، دانو دپاره زیارت له مزه. دې ته وایي شرک مه کوه. ولې شرک په ټوله دنیا کې غټ ظلم دی. ظلم څه ته وایي؟ وضع الشیء فی غیر محله، یو شی په غلط ځای کې غوستلو ته عرب ظلم وایي. نعوذ بالله دا قرآن دی موږ سره، یو سړی دلته په ځمکه کېږي نو دا د دې قرآن سره ظلم یې وکړو. ولې د ده ځای د عزت ځای او په بالغ یا تخته یا لرګي باندې بېږدي. نو شرک ته ولې غټ ظلم وایي؟ ځکه دا سر الله پیدا کړی چې الله ته ښکته شي، دا سر لاړ په غلط ځای کې ښکته شي. مال الله ورکړو چې د الله په نامه دې ولګېږي، د ده مال لاړ په شکرانه او په نظرونو او په قبرونو ولګېده، ظلم وشه، زیاتې وشه، شی په غلط ځای کې استعمال شي. جبه الله ورکړی و چې یا الله مدد ووایي، و ایاک نستعین، مدد به د الله نه غواړي. په دې ژبه د اوازونه وکړه، یا علی مدد او یا حسین او یا لیزوانه او یا پیر بابا یا محمد، دا چغې ووالي، ظلم یې وکړه، زیاتې یې وکړه. ووصینا الانسان، موږ انسان ته حکم کړی دی بوالدیه، د مور او پلار په باره کې د نیکۍ د احسان. ولی او خاص کر مور، حملته، مور حمل کړی و د لره حمل، امه مور د وهنن په کمزورۍ کې، علا وهنن د پاسه د کمزورۍ نه، وفصاله او د پیو نه پرې کول د دې ماشوم فی عامین په 2 کالو کې وي. انشکر لی، الله انسان ته ویلی دی زما شکر وباسه، ولوالدیک او د مور او پلار شکر ادا کوه. الی المصیر، ما ته راګرځېدل دی. هر انسان ته الله دا ویلی دی چې مور او پلار سره احسان کوه، بالخصوص مور. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام نه صحابي ته پوښتنه وکړه، من احق الناس بحسن صحابتي، ښه ژوند ښه وخت د چا سره تیر کم ډېر ښه؟ نبی علیہ السلام ورته امک، مور سره. وای بیا د مور سره، وای بیا د مور سره، وای بیا د پلار سره. د مور حق 3 ځله زیات دی. دا معنا نه ده چې د پلار سره بد کوه، یعنی بد اخلاقی، ظلم وهل، ډبول، بېعزتي، بېادبي د دواړو یو شانتي جرم دی. خو مور باندې به ډېر رحم کې، په مور به ډېر لاس راکاږي. ولې مور د تا سره ډېر تکلیف تیر کړی، تی حمل کړی وي، کمزوري وه. زنانه د حمل په دوران کې څه ډېره کمزوري او نورې کمزورۍ م راللې، اسم ښځه ذات کمزورې دی، بیا د بدن کمزورۍ په دغه وخت کې په ټولو زنانو کې د وینې کمی راشي، تکلیفونه او دا حمل ګرځي، بیا د کمزورۍ سره ماشوم پیدا شي، بیا 2 کاله ولا پی ورکوي. فصاله فی عامین، 2 کاله کې دی د پیو نه ماشوم پرې کېږي، ماشوم مور د پیو نه جدا کړي. څوک مخکې پرې کوي، څه ممانعت نه په دې کې چې لازمه نه ده چې خامخا به 2 کاله ته پوره کړې. یو ماشوم غټ دی یا ورپسې بل ماشوم را روان دی، خو به مخکې پرې شي. دا 2 کاله مخکې موږ هلته ویلو، دا د رضاعت دپاره شرعي موده ده. یعنې یو ماشوم به د بلې زنانه، پردی ښځې، پردی ماشوم به هله زوی شي چې د هغې پی ورودل، خو څومره عمر د ده چې 2 کاله نه کم. که 3 کلن 4 کلن ماشوم د پردی ښځې پی ورودل ودرئ، ګناه پکې نشته، خو دا ښځه د ده مور نشي جوړېدلی د پیو د وجې نه. ولې د پیو د خوړلو خپل ټیم دی، چې هغه ټیم نه واوړي، غټ سړی دی د خپلې زنانه پی تیر شي خو نه مور کېږي. ولې نه مور کېږي؟ ځکه نه مور کېږي چې د عمر د 2 کاله نه بره دی. نو دا 2 کاله دې دپاره وایي چې په دې کې رضاعت ثابتېږي. و ان جاهداک، که مور او پلار خواري کوي پتا، کوشش کوي، زور کوي، علی ان تشرک بی، په دې چې ته شریک جوړ کې زما سره، ما هغه شریک لیس لک به علم، چې تا د پاغې په شراکت دلیل او پویه نه، فلا تطعهما، د دوی به خبره نه مانی. اوس مور او پلار کلک شوي دي چې شابه زیارت له لاړ شي، شابه ګډ او چیلې راوله موږ دې نه بخو، او شابه بعضې مور او پلار وایي چې بخلې مې نه استی چې د اولې ورځې خیرات هم راپسې نه یې کړی، بخلې مې نه استی چې پلانکي زیارت له شال وې نه سئ، پلانکي زیارت له دیګونه وې نه سئ.
زور راغسته د په بچی باندې اوس به بچی څه کوي فلا تطعهما د ګناه خبرې د بدعات او د شرک خبرې به د مور او پلار نه مانی اگر چې مور او پلار دي خو ګناه یې نه منل کېږي بيدینی نه منل کېږي فسق او فجور ډیر مور او پلار بچو باندې زور راوړي چې شابه بچیا د خپل بچو لټي وی راوړه مور او پلار سره د نوسو غم دی د نوسو لشابه ټي وی راوړه نو تبوی د دې په ځای بلار شمه فروټ بدل راوړم خو ټي وی کوړه نه راوړم ځکه دا خبره منل ستاسو په ما باندې لازم نه ده د ګناه خبره ده د دې منل په ما باندې نشته وصاحبهما فی الدنيا معروفا مرګره شه د دوی سره په دنیا کې په نیکیو کې د نیکی په کار کې به ملګرتوب کې د ګناه په کار کې به تابعداري نه کې اور پلار د ګناه خبره ده تکي خبره هم منه بیادبی یا جنگ کول یا گزار کول په ناروا دي د سیمنوي چې مشرک دي او زه په را باندې کوم یا مجرم دي یا ګناګار دي اسلامی شریعت کې که زوی راولګي د پلار او چې زوی په قصاص کېږي زوی به وجني اسلام خو که پلار راولګي د زوی مړک نو اسلامی شریعت کې پلار د پاره اسم نشته سزا مولا نشته دي ځکه حق د پلار او د مور ډیر زیات واتبع سبیل من اناب الی روان شه د لارې د هغه چا پسې چې ما ته راګرځي الله ته چې څوک ګرځېدلي د هغوی لاره څه ده قرآن او حدیث نو د هغوی په لاره تم روان شه د قرآن او د حدیث تابعداري وکړه من اناب الی کې اول پیغمبران راځي بیا صحابه راځي موږ به د هغوی په لاره باندې ځو ثم الی مرجعکم بیا ستاسو ما ته واپسې راتلل دي د قیامت په ورځ فانبئکم خبر به مکم بما کنتم تعملون سچ تاسو کړي دا غینه به خبر شي یا بنیا دې ته وی حکیم پلار او خيار پلار بچی ته سمره خسته نصيحت وک بل نصيحت یا بنیا اے بچیا انها یقینا ان تکو کستا د غنی کی وی مثقال حبه من خردل په اندازه د دانې د ووري یا د شرشم فتكن فی صخره او وی په یو ګټ او تیګه کې او فی السماوات او فی الارض یا پاسمانونو زمکه کې یأتی به الله براولی د حساب د پاره ان الله لطیف خبیر الله باریک شزونه ویني خبردار دی زوی ته وی بچیا نیکی دی وکړه نیکی څومره ده معمولی ده ډیره معمولی لکه د شړشم دانه او دا نیکی او تیګه کې د نوره کشوا یا په د اسمان کې چې وګرځیدل نخ کاری ستنه چې وګرځيږي چاته نخ کاری او دا شړشم او د وری د انه خو ډیره وړه د دومره نیکی دی وکړه او ورکه شو په اسمانونو زمکه کې تا نو ورکه د یأتی به الله د قیامت پر ورځ دقه نیکی به الله راوړي او تعالی به بدله درکړي یا بنی اے بچیا اقم الصلاه د منځ پابندي کوه خمر او پلار هغه دي چې بچو ته نیکی بیان کی بیا بل خصوص د مانزه امر وته کی چې بچیا مانزه لزه منځ کوا وامر بالمعروف امر کوا په نیکی سره ونهى عن المنکر بچیا خلق د غلطو نه منی کوا واصبر علی ما اصابک کله چې ته خلکو ته وای چې نیکی وکاو دا کار مکه ودا ګناه ده نو په دې لار کې سړی باندې تکلیفونه راځي څوک به در باندې گزار کوي چې زمړه پردي کارونو کې کار لري څوک به تکنزل کوي څوک به سوی واصبر علی ما اصابک صبر کوا په برداشت د هغه مصیبتونو چې په دعوت کې تا ته دررسي ان ذلک من عزم الامور دا د پخو کارونو نه پوخ کار ستوي خلکو پوخ کار کوم پوخ کار دغه دی چې دعوت کوه صبر کوه ولا تسعر خدک مکه غوا اننګه او مخ للناس د خلقنا ولا تمشي في الارض مرحا مگر زبزمکه کې په ناز او په تکبر ان الله لا يحب الله من نک كل مختال فخور د هر متکبر سره او فخور چې د ځان ستنی او صفاتونه کوي بل ادب چې ته بیان دي ته وي اخلاق مکه غو د خلکو نه خط دي زیاته وي د مخته امخ کې چې کم زیره اوچتي اننګي دي ته خد وي دا بم د خلکو نه کوي یعنی معنا دلته دا ده یو سړی ته شار اړول یا د څه کېدل دا خډيره لري خبره د اخلاق دا دي چې د چانه د مخم د سیماړه دا مخم ته لګم ته مپنا کو بلکې په اخلاقو کې
اوچت اخلاق دا دي چې چا سره ملاويږي دواړه مخونه سره مخامخ. حدیث کې راځي دام غټه نیکی د اجر دی پکې ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق یا طلق مسلمان سره پرون کلاو تندې ملاو شو په خندا کې دم صدقه ده. بل مسلمان ته خندل او مسکه کېدل دا ګوره صدقه ده او مونږ کې ورکه شوې ده چې چا سره ملاو شو ته وخانده خندا به نه درځي ځانو ته مسکه که خوله لږه کلاوه که دا په خپل ځان له مستقله صدقه ده. سړی په دې ډېر زیات خوشحالېږي چې ما ته وخندلې او چې سړی ورته داسې ګوري چې لسې وجلي او لسم ته ناست دي نو هغه ویریږي چې ما باندې ګزار ونه کړي سړی ډېر په قار دی. نو بیا خلک وایي کور کې به ښځې په قار کړي بیا ټول زور خلک ښځو ته راوباسي. ولا تصعر خدک مخ به د چا نه ناړې مخ به چا نه نه کږې معنا څه ده چاته به سپک نه ګوري چاته به کمزوری نه ګوري سپک نظر به چاته نه کوي هر چا سره په ښه انداز ملاو شي. ولا تمشي فی الارض مرحا ځمکه کې په ناس په نخرو به نه ګرځي. بعض انسانان رواني د سینې داسې راایستلي دا څوک چې دا جیم کوي کلبونو ته ځي دوی هر ټایم داسې کړي لاسونه یې داسې او د سینې راویستلي یاره زما خو باډي غټه شوې ده. بعضو چې دی دا ټوپۍ د راغستې دلته په مازدیګر شاته ایښي دام د ناز یو انداز دی که د چا عادت یې هغه خیر خبره. بعض انسانان رواني داسې کوږ رواني بس دا خلک د دې فلمونو ډرامو نه متاثره کېږي چې فلم ډرامه کې ډم څنګه روانو دی که ډم یوه پنسه اوچته وه بله ښکته وه نو خلک یوه پنسه اوچته کې بله ښکته کې وایي دام سټایل دی دام یو انداز دی. نه په دې انداز به مؤمن نه ګرځي. الله متکبر فخور چاته وي خلکو ته پښتو کې ډوزمار وي ډوزې ولي خپل صفتونه کوي ما داسې وکړل او مونږ داسې کوو او زه داسې ما او زما باندې د دنیا خو ما ټینګه کړې ده په ما آباده ده. وقصد فی مشیکا درمیانوالی وکړه په مزل او رفتار کې وغضض من صوتک ښکته که بعضې اواز ان انکر الاصوات لصوت الحمیر ځکه ناکاره اواز په اوازونو کې اواز د خره دی. مزل چې کې درمیانه منډې به نه وی سړی لیونی ښکاري ډېر په قلاره به هم نه ځي سړی ناجوړه ښکاري درمیانه مزل. نبی علیه السلام به وایي داسې مزل کوو لکه چړۍ کې چې راکوزېږي داسې انده د چړۍ کې چې څوک راکوزېږي نه تیز نه ډېر په قلاره داسې درمیانه قدم ږدي او سر یې لږ ښکته وي. نبي علیه السلام به سر مبارک سو په مزل کې ښکته به و چې ځمکه ورته ښکاري هسې نه چې مخې ته لښتی راشي کنده راشي ازغی راشي تیږه راشي سړی پې تندک ونه خوري راونه غورځېږي. اواز ښکته که منې ویلې من د تبعیض بعضې اواز ولې تقریر کې اواز اوچت کوه په اذان کې اواز اوچت کا په دعوت کې اواز اوچت کا خو بعضې ځای کې چې ضرورت نو اواز ښکته که لکه جومات کې چا سره خبرې کې عامې خبرې نو په قلاره به کې په اشاره باندې به کې پټې خبرې به کې دغه شانتې بعضې ځایونه راځي چې سړی به کې اواز ښکته کړي چغې به ډېرې نه وي ولې بد اواز د خره دی. نو سوال دا دی چې بد اواز په اوازونو کې دا خو د شیطان اواز دی نور اوازونه د سپي اواز خو د خره نه بد دی. دغه شانتې د دې ګیدړانو د اوازونه وګوره دا خو د خره نه بد دي. جواب د هغې دا دی چې د سپي اواز د یو مقصد دپاره یا به وږی یا به دشمن راغلی یا به مالک لیدلی یا به څوک لیدلی یو فایده به پکې هسې نه خاپي. دا ټول حیوانات یو مقصد د پاره اواز کوي. یو خر دی چې دا بې مقصده چغې وایي نه وږی دی نه تږی دی هسې به سه رمباړي او رمباړه بیا پکې لګی دی منځ کې پکې ټپې کوي اوږدې کوي نو ځکه ورته شریعت وایي چې دا ان انکر الاصوات دا پکې ټپې ډېرې زیاتې کوي. او بل دا دی شریعت دته بد اواز ځکه ویلې چې دا چې اواز کلم کوي نو دی شیطان ویني نو شیطان ته دی هرکلی کوي استقبال کوي ځکه د الله ناخوښه اواز دی. او د بانګي اواز کلی چې هغه ملائک ویني نو په هغه وخت کې به دا دعا کې اللهم انی اسألک من فضلک او خرج اواز وکړه دا دعا به کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله به ووایې. علم ترو آیت سنو ګورې نو دې ته وایي لقمان حکیم داسې هوښیاري چا کې شته بچی پویه که سم په زور او زیر باندې ښایسته نصیحت یې ورته وکړه
دا نصیحت ته الله دومره خوښ شه د دې انسان چې موږ ته په قرآن کې را نقل کړي چې داسې نصیحتونه خپلو بچو ته وکړي. الم تروا آیا تاسو نه ګورئ ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، الله ستاسو په خدمت کې لګولي دي هغه مخلوقات چې په اسمانونو او ځمکه کې دي. واسبغ علیکم، پوره کړي دي الله په تاسو نعمه خپل نعمتونه ظاهرة وباطنة، ښکاره او پټ. ومن الناس، او بعضې خلک داسې شته من یجادل فی الله چې جګړې کوي د الله په یووالي کې. الله مني خو سره د شریکانو، په دې کې جنګونه او لانجې دي. بغیر علم، بغیر د دلیل نه. ولا هدن، نو سره هدایت شته. ولا کتاب منیر، نو سره کتاب رڼا والا آسمانی کتاب هم نشته. واذا قیل لهم اتبعوا، دوی ته چې کله ویل شي روان شي ما انزل الله، د هغه قرآن پسې چې الله را لېږلی دی، هغه دین پسې چې الله را لېږلی دی. قالو دی وی بل نتبع، بلکې موږ تابعداري کوو ما وجدنا علیه آباءنا، د هغې چې موږ موندلي دي په هغې باندې خپل پلاران او مشران. یاره بس پلار نیکه پسې زو قرآن او دین پسې نه شو تللی. اولو کان الشیطان یدعوهم، اگر چې شیطان دوی راغواړي الى عذاب السعیر، عذاب د هغه اور ته چې هغه بل دی. ومن یسلم وجهه الى الله، چا چې تابع که خپل مخ او بدن الله ته وهو محسن، او دا نیک عمله وي. محسن نه مراد دلته عقیده د توحید د اخلاص پکې دی. فقد استمسک، نو دراونی ولکلک بالعروة الوثقى، کړی مضبوطه د اسلام. دا عقیده چې روغه شو د الله د پاره هم هر عملو د اسلام مضبوطه کړی دی ونی ولا او مخکې تیر شوی لن فسو عملها، د اسلام کړی نه ماتیږي. والى الله عاقبة الامور، الله ته ورګرځي ټول کارونه. ومن کفر، او چا چې کفر کو تسلی پیغمبر علیه السلام ته ورکوي. فلا يحزنک کفره، تا دې نه خفه کوي دا کفر. پیغمبر خو د خلکو په کفر خفه کېده، موږ هم خفه کېږو چې دا خلک ولې کافر دي. معنا دا د دومره خفګان مه کوه چې بیا دعوت نه کې، تبلیغ نه کې، او خفګان د لاسه کور کې ناست چې یاره خفه یم ډېر زیات، نه بیان خوند راکوي نه درس، ولې خلک کفر کوي. نو دومره خفګان به نه کې چې ځان ناجوړه کې او دعوت ته نه پاتې شي. نور په دې کفر بېدینۍ خو موږ خفه کېږو. الینا مرجعهم، موږ ته د دوی راتلل دي. فننبئهم، موږ به دوی خبر کو بما عملو، د دوی د عملونو نه. ان الله علیم بذات الصدور، الله خبر دی په رازونو باندې، په هغه رازونو چې په سینو کې په زړونو کې پټ پراته وي. نمتعهم قلیلا، موږ فایدې ورکو دوی ته لږه زمانه د دنیا. ثم نضطرهم، بیا به مجبور کو الی عذاب غلیظ، هغه عذاب ته چې هغه سخت عذاب دی. مجبورن بزی بل ځای به نه په جهنم کې. ولا ان سألتهم، که ته چرته د دوی نه تپوسو کې من خلق السماوات والارض، چا پیدا کړي د اسمانونه او ځمکه، لیقولن الله، خامخا کافران هم وایي چې دا الله پیدا کړي دي. د مکې کافرانو به ویلي الله خالق دی، مالک دی، رازق دی، باران وری. خو دا بوتان چې دی دا وسیلې دي. دا څه دي؟ وسیلې دي. قل الحمد لله، اوایا صفتونه د خدای توب خاص دي د الله د پاره. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکې ډېر خلک نه پوهېږي. لله ما فی السماوات والارض، د الله په اختیار کې دي هغه مخلوقات چې په اسمانونو او ځمکه کې دي. ان الله هو الغنی الحمید، الله بې حاجته دی او ستایلی شوی ذات دی. ولو ان ما فی الارض، که چرته شي هغه چې په ځمکه کې دي من شجرة، دا څومره ونې دي دا شي اقلام، د دې نه قلمونه جوړ شي. والبحر، او دریاب، یمده زیاد کې دی لره من بعده، د دینه پسته 7 ابحر، و دریاب نور. ما نفدت کلمات الله، ختم بنشي د الله کلمې، قدرتونه، نعمتونه د الله بادشاہي. ان الله عزیز حکیم، الله زورور ذات ته حکمتونه والا. مقصد دا دی الله فرمایي د ځمکې چې څومره ونې دي د دینه کڼکې او قلمونه جوړ شي، او څومره چې اوبه دي دنیا کې 3 حصې اوبه دي، 1 حصه وچه ده، او د دې سره دغومره اوبه نوري، یعنی د دنیا چې څومره اوبه دي 8 چنده دغومره اوبه شي، او دا ټولې ونې قلمونه شي، او لیکل شروع کې د الله قدرت، د الله نعمت، د الله بڑایي، د الله دلایل، د الله رازونه، د الله حکمتونه، د الله ورکړي احسانات، دا لیکل کوي. قلمونه بم ختم شي، دا صحیح بم ختم شي، خو د الله قدرتونه نه ختميږي. ما خلقکم ولا بعثکم، نه د پیدایش تاسو نه ژوند تاسو،
د الله پنس الا کنفس واحده مگر د یو انسان په شان دا ټول انسانان الله ته ژوندي کول او مړه کول د سیدی لکه یو انسان ژوندي کول او مړه کول ان الله سمیع بصیر یعنی الله ته دومره اسانه ده الله هر څه اوري هر څه ویني الم ترى آیت نه ګوري ان الله یولج الليل فی النهار الله نه نباس شپه په ورځ کې ویولج النهار فی الليل نه نباس ورځ په شپه کې وسخر الشمس والقمر الله د خپل حکم تابع کړی د انور او سپوږمۍ کل یجری الی اجل مسمى دا ټول روان دي او نیټه معلومه ته چې د قیامت نیټه ده هغه پورې مزل کوي روان دي وان الله بما تعملون خبير او الله استاسو د عملونو با خبر دی ذالک دا واوري بان الله بشک الله هو الحق حق ذات ده الله عبادت وحدانیت حق دی وان ما يدعون من دوني او هغه چې دوی عبادت کوي یا چغه وتوي را مدد شراور سی اوازونه وتکي د الله نه سوا الباطل د دوی عبادت او خدای توب باطل دی برباد دی بفیدی دی غلط دی وان الله هو العلی الله چت الكبير لوی ذات الم ترى تنګوري ان الفلك تجري في البحر کشتی روانه ده په دریاب کې بنعمت الله د الله په نعمت څه دی الله په خسته هوا راولېږي د هوا په ذریعہ کشتی مزل کوي ليريكم من آیات الله درخی تاسو ته خپل قدرتونه ان فی ذلک لآیات په دې کې د الله د توحید د قدرت نښې دي لكل صبار شکور د ارغه چا د پاره چې صبر کوي او د الله شکر گزار وي واذا غشيهم موج کله چې راګیر کې دوی لره چپی کذلل په شانت د اوریزو په دریاب کې به غټي غټي چپی د اوریزو په شانت رالي دعوا الله مخلصین بلب الله په اخلاص له الدين الله ته په بلنه کې ویل به یا الله مدد یو الله ته به چغواله فلما نجاهم الى البر کله چې به الله دوی اخلاص کړل وچتا رابچ بشو د هلاکت تباهینا فمنهم مقتصد باجب پکې حق پرست شو ایمان به راوړ وما يجحد بآياتنا او انکار نه کوي زمنګ د آیاتونو نه الا كل خطار مگر هر بلوز خطار و د خلاف بلوز توي کفور نا شکر یا ایها الناس اتقوا ربكم يا خلق ويرګ د خپل رب نه وښو یوما او د هغه ورځ یره وکلا یجزي والد چې نشل لري کولای یو پلار عن ولده د بچونه ولا مولود او نه بچي هو جاز چې تکلیف لري کې انوالی دی د خپل پلار نشي اند زری عمره د څو ورځ را روانه د پلار د بچونه تکلیف نشي لري کولای او بچي د پلار نه دی ویلي لقمان څومره خسړیو خو لقمان دا خسړی د خپل بچونه د قیامت پورس تکلیف نشي لري کولای او د لقمان ډیر ښه بچیو که په لقمان تکلیف راغی په آخرت کې نو بچی تی نشي لري کولای د ارچا بخپل عملي ان وعد الله حق د الله وعده یقیني د حق د فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس دوکنه کې تاسو دا ژوند د دنیا په دې کې ډیر مدوکه کېږي آخرت مې روي ولا یغرنکم بالله الغرور دوکمونه کې په الله دوکه کوون کې شیطان در پسې دی نفس در پسې دی مرګري در پسې دی دنیا در پسې ده ان الله عنده علم الساعه یقینا د الله سره علم د قیامت دی وينزل الغيث الله باران را وری و يعلم ما في الارحام او الله خبر دی د اغه نه چې پر رحمونو د میندو کې دی او ما تدري نفس او نه پويږي هیڅوک ما ذا تکسب غدا چې سبا لبسکه او ما تدري نفس او نه پويږي او نفس به اي ارض تموت چې په کوم ازمکه بمري ان الله عليم خبير الله پوي دی خبردار ذات دته ویل کېږي آیات ته مفاتيح الغیب خمس د غیب 15 چابیان دي د الله سره دي بل چاله نه دي ورکړي اول علم د قیامت پیغمبران هم ته نو خبر قیامت به کله کم سن به کم ورځ به الله ته پته دویم باران به کله کېږي د دې پته نه لګي اوس د ساينسدانان صرف دي ته وای امکان خبرونو کې چې وایم دی وای د باران امکان دی امکان د کم ځنوي نو دوی د اوریاس تلی معلومات کوي چې په دې کې نمی څومره ده وبه که وبه د 50% نډيري شي وي د باران امکان دی او کله اوریاس ای د باران امکان نه ولی
اوبو نمی پکې د 50% نه لږه د 10% د شل ده نو د باران امکان نه. نو دوی ډیر ځلې ووایي مخکې ورځو کې مې ویلي بار بار به ویل چې باران کېږي بیا به ونش بار بار دوی وایي ځکه دوی د امکان په درجه کې وایي. د باران د څاڅکو علم چاته نشته الله ته دی. د باران د شروع کېدلو ټیم چاته نه معلوم د ودرېدلو ټیم چاته نه معلوم. دریم الله خبر دی د هغه ماشومانو نه چې په رحم د مور کې. سوال دا دی چې اوس خو الټراساونډ هم خبرېږي الټراساونډ ته پته لګي که نه چې ماشوم الک دی که جنۍ ده او کله به پیدا کېږي څو ورځې پکې پاتې دي څو میاشتې پاتې دي. ویعلم ما فی الارحام الله دغه نه یادوي دا خو مشینري ده دا خو آله ده په بدن باندې کېغوستلی شي اکسرا معلومات ورکوي MRI معلومات درکوي دا رګبند دی. د سر سټ سکین وکړه د رګونو معلومات درکوي هغه نه دی. یعلم ما فی الارحام په رحم کې چې کم بچی دی د د حالاتو نه الله خبر دی چې روغ به پیدا کېږي که کنډم بدبخته به که نیکبخته عمر به څومره نیک عمله به بدعمله به مالداره به غریب به خوشحالۍ به پې ډېرې راځي که خفګانونه په کم وطن به اوسېږي ودونه به څومره کوي اولادونه به څومره دا خبرې الټراساونډ دا خبرې اکسرا MRI سټ سکین د دنیا یو ټیسټ نشي معلومولی. ویعلم ما فی الارحام دا صرف الله ته پته ده. الټراساونډ خو صرف تا ته هلک او جنۍ ښیي هغه هم د تصویر په ذریعه باندې باقي هغه نشي ښودلی چې د ده ژوند به څنګه وي دا به هوښیار وي که قمقل به وي د ده به ژوند څنګه وي څه کارونه به کوي. وما تدري نفس ماذا تکسب غدا. بل څلورم د غیب چابي دا ده چې سړی ته دا پته نه لګي چې سبا له به څه کوم دا پته الله ته لګي. موږ ته پته نشته چې سبا به روژه ونیسو که نه. ډېر خلک د سبا د روژې په تمه د شپې ناجوړه شي روژه ونه نیسي. سبا روژې په تمه د شپې وفات شي او روژه قبر ته ویسي. وماذا تکسب غدا سبا به څه کوو دا موږ ته پته نه. موږ صرف ارادې کوو باقی کارونه. وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین هغه به کېږي چې الله رب العالمین وغواړي. پنځمه چابي د غیب دا ده د دې پتم چاته نشته نه ولی ته نه ژوندي ته نه پیغمبر ته نه په قبر کې پروت ته نه پیرانو ته نه پیریانو ته نه انسانانو ته نه ملائکو ته. هغه پنځمه چابي دا ده چې دا پته چاته نه لګي چې په کومه ځمکه به زمرم دا سابه زمانه کوم ځای کې اوسي. ډېر خلک دشمنۍ بدۍ پتنې ور په غاړه هر وخت یو سره دا فکري چې پلانکیا به ډز کوي د ډز نه به مرم ډز پې ونه شي په بستره وفات شي. یو سړی په دې تمه چې زما نه بدي شته او نه دشمني شته او جنګ جګړه نشته بس کله به په بستره مړ شم هغه د بل چا د لاسه مړ شي. دا اوس پته نه لګي کوم ځای کې د انسان نه روح وځي. یو اسرائیلي اثر کې راځي الله رب العالمین ملک الموت ته دا خلق چې ورته اسرائیل علیه السلام وایي ده ته حکم وکړه چې دا فلانکی کس چې دی د ده نه به ته ساه اخلې په هندوستان کې. د هندوستان ګوره ډېر د پخوا نه آباد دی پخوانی ملک دی ځکه خو یې آبادي ډېره زیاته ده او دا سړی و په فلسطین کې او سبا له به ته ساه اخلې په هندوستان کې. نو ملک الموت حیران شو چې سړی ناست دی په فلسطین کې ثابت اخستلی کېږي په هندوستان کې او په منځ کې یو ورځ د یو شپه ده. نو چې هر څومره دا تیز مزل وکړي هلته نشي رسېدلی چې هر څومره تیز مزل ځکه په هغه وخت کې خو جهازونه نه د اس او د اوښ مزل چې هر څومره منډه ووایي هلته رسېدلی نشي. او بله دا ده چې ځي هلته نه نو څه کار یې نشته بس د الله حکم و ده ته شوی ده طریقه جوړه کړه دې سړي ته یو ځای کې راښکاره شو د ځان یې داسې بلا شکل جوړ کړ سړی ویرېد بل ځای کې ورته بیا راښکاره شو بیا ویرېده بیا یې ویرو په یره باندې سلیمان علیه السلام له دا سړی راغی چې مرم هلته مې بلا ولیده هغه وتل بلا ملا نشته په دې خپلو سترګو مې ولید هلته مې ولیدله هلته مې ولیده ورخطا و رنګ یې زیړ و ناجوړه شو ډېر پریشان و. هغه ورته وویلې راځه ما سر به چکر ووایې دا یره به دې ختمه شي. ده ورته هلته چېرته ځې وایي زه هندوستان ته روان یم. نو د هغه الله هوا تابع کړی په هوا باندې به ته مخکې که دا خبرې به چا یا منلې یا نه اوس دا جهازونه الوځي او دا هلیکاپټر او دا
خلق انسانان الوزي پیراشوټ او دا نور الوتل کیږي د څومره انسانان الله د انسان مازغو کې دومره شی واچو چې داسې کولی شي. الله خو ډېر قادر و چې په هوا باندې انسان سکي والوزي ځان سره کېنو په خپل تخت هوا روانه شوه هغه هوا به څومره تیزه تله چې یو ځای ته به د میاشت مزلو نو د غدوها شهر و رواحها شهر د یوې میاشتې مزل به په سار کې کوو سار مانځنه واله نور خاطه پورې یعنې ګنټۍ و نیمه کې به د میاشت مزل کوي. دا زمونږ د دې اجازونو نه ډېر تیزو او د میاشت مزل به د مازدیګر نه ماښام ګنټۍ و نیمه دغه مي نو بس دا سره کېناست او چې څنګه هلته ورسېد هغه ځای ملک الموت ته ښودلی شوی سړی هلته ګرځېده چکر وامه هندوستان کې سیل کومه چې ورغې بس ټیم ته به یې کتلې وخت ته به یې کتلې چې الله ما ته پلانکې ټیم ښودلی دی بس چې ټیم پوره شه په مرۍ ورته غلی شه چې راوباسه سا وما تدري نفس بأي ارض تموت چې په کومه ځمکې درته مرګ لیکلی دی عقل ته به مري. خلک وایي د ګور شپه په کور کېږي نه او د کور شپه په ګور کېږي نه. ان الله علیم خبیر الله پوهه دی با خبره ذات. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سورة السجدة مشهور نومي سورة السجدة د قرآن کریم 22 سورت شو په نزول کې 15 اویایم نازل شوه د قبل الطور او بعد المؤمنون. په سورة السجدة باندې مشهور دی خو دویم نومي چې مشهور دی سورة الف لام ميم السجدة دغه شورای په الف لام میم شوی ده. دریم نومې دی سورة المضاجع دا لفظ پکې راځي. څلورم نومې دی سورة سجدة لقمان لقمان ډېر ښه سړی و مخکې سورة لقمان نو دلته سجده وکړه لکه سورة مؤمن پسې یوه سجده راځي هغه کومه ده حامیمه سجده ده ځکه هغه په حامیم شروع کېږي نو هغې ته سورة سجدة المؤمن وایي هغه مؤمن سړي به هلته سجده وکړه. ربط مناسبت دا دی مخکې صورت کې الله رب العالمین رد په شرک په عقلی نقلی دلیل نقلی سو لقمان صاحب نه دلیل راوړي نو په دې صورت کې الله رب العالمین د مشرک او د مؤمن په منځ کې فرق بیانوي. موحد او په مشرک منځ کې په دنیا او آخرت کې ډېر فرقونه دي. دعوه د صورت الفرق بین حال المؤمنین والمشرکین د مؤمنانو او د مشرکانو په حال کې فرق کوي. الله پوهیږي په معنا د دې حروف تنزيل الكتاب لا ريب فيه نازلېدل د دې قرآن په دې کې شک نشته من رب العالمین چې د رب العالمین د طرفه به وي او کنه. مشرکانو دا سچ شکو چې دا قرآن چې د پیغمبر سره دی الله بدله ورکړی کنه دا خو یو غریب سړی دی ځکه الله خو هغوی منه الله ته دا څنګه خوښ شه نو الله فرمایي شک مه کوئ چې دا به ما دته نازل کړی که نه دې کې شک نشته ما نازل کړی دی دته. ام یقولون افترا آیا کافران وایي چې دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی د ځان نه نه دی بل هو الحق بلکې حق دی من ربک ستا د رب د طرف نه لتنذر قوما چې ته یره ورکړې هغه قوم ته ما اتاهم من نذیر من قبلک چې نه دی راغلی هغوی ته یره ورکوونکي ستا نه مخکې لعلهم یهتدون دې دپاره چې دوی هدایت ته ورسي. مکه کې د نبي علیه السلام نه مخکې بل پیغمبر نه و دا ولنی پیغمبر الله راولېږه. الله الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا یې کړه اسمانونه او ځمکه وما بینهما هغه چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې دی فی 6 ایام په اندازه د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا الله برابر شه په عرش څنګه چې د الله د شان او د جلال سره مناسبي. ما لکم من دونه من ولی نشته ستاسو د پاره د الله نه سوا بل بچ کوونکی بل څوک دی نشي بچ کولی ولا شفیع او نه سفارشي شته د الله د اجازت نه بغیر. افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نه منئ یعنی نصیحت ومنئ. یدبر الامر الله انتظام کوي د ټولو کارونو من السماء د اسمان نه الى الارض ځمکې ته رالیږي بره الله یو انتظام وکړي چې داسې کار کوم دا د اسمان نه ځمکې ته راشي ثم یعرج الیه بیا الله ته دا ملایک وروخیږي فی یوم په هغه ورځ کې کان مقداره 1000 سنه چې د هغې اندازه 1000 کاله ده مما تعدون د هغې نه چې تاسو شمارئ.
الله یو کار پس ملائک راولېږل، فیصله بره وشوه، د اسمان نظمه کې تراغې دا ملائک به بیرته برځي په څونه وخت کې به ځي فی یومن په یو ورځ کې، او زمونږ به څومره زر کاله. دومره فرق دی ځکه د اسمان او د ځمکې په منځ کې 1500 کاله مزل دی د یو طرفه، نو 1500 کاله ملائک خو په یو ورځ کې لاړ راله، خو که دغه منګه چرته خیجو نو زمونږ په ختلو باندې به زر کاله ولګي، او د ملائک په ختلو کوزیدلو باندې یو ورځ لګي. مقداره 1000 سنه مما تعدون، ستاسو په شمار او ختلو زر کاله لګي، او د ملائکو په ختلو کوزیدلو کې یو ورځ او د هغې نه کم لګي. ذلک عالم الغیب، دقه ذات خبر دی په پټو و شهادت او په ښکارو، العزیز الرحیم، زورور ذات دی والله مهربانه دی. الذي هغه الله دی احسن كل شيء خلقه، چې خیسته ورکړی دی عرش ته د هغې پیدایش، عرش په خپل ځای خیسته پیدا شوی دی. ته وګوره زناور دغه شانتي ښه ښکاري، انسانان داسې خیسته ښکاري، بوټي په هغه طریقه خیسته دي. وبدأ خلق الانسان من طین، او شروع کو الله پیدایش د انسان د خټې نه. اولنې انسان الله د خټې نه جوړ کړ، بابا آدم علیه السلام، ثم جعل نسله، بیا یې جوړ کړ د نسل من سلالة، د راښکلی شوي من ماء، هغه اوبه مهین چې سپکې دي، سپکې دا معنی نطفه، څوک ته ګوري نه کرکتې کوي، خو سلاله د ټینګې اوبه دي، د هغې نه انسان پیدا شو. ثم سواه، بیا الله برابر که، ونفخ فیه من روحه، الله پکې اوپو که په ده کې روح د الله په امر. انسان د مور په رحم کې ملائک پکې سا اچي، خو سا کله اچي چې الله امر وکړي، روحه نسبت الله ته کېږي په معنا ده د الله د امر، د الله په اجازه. وجعل لكم السمع والابصار، الله جوړ کړ تاسو له د مور په رحم کې غوږونه او سترګې، والافئده او زړونه، لا قلیلا ما تشکرون، خو لږ انسانان داسې دي چې هغه شکر وباسي. وقالو، دوی به ویلي اذا ضللنا، کله چې موږ ورک شو فی الارض په دې ځمکه کې، انا لفی خلق جدید، آیا موږ به نوې پیدایش کې بیا راپاس. ورک څه معنا؟ مکې مشرکانو به ویلي چې انسان مړ شي خو په خاورو کې ورک شي، هغه اندامونه اډوکې غوښې ورکې شي، نو موږ به الله بیا نوي څنګه راژوندي کړي. بل هم بلقاء ربهم کافرون، بلکې دوی د ملاقات د رب د قیامت نه کافر دي، ملاقات د آخرت نه مني، نو ځکه وایي چې مړي به څنګه ژوندي شي. قل ورته ووایه یتوفاکم، سا اخلی تاسو نه ملک الموت، ملک د مرګ. د مرګ چې کوم ملائک دی خلقو ته اسرائیل علیه السلام وای، په حدیثو کې دا نوم نه دی راغلی، قرآن کې ورته ملک الموت وای، دا د مرګ فرشته ده. الذي وکل بكم، دا مقرر دی په تاسو، بیا دا مشر دی، د ده سره په سوونو او په زرګونو ملګري دي، نو د ده امر یو هغوی ځان رسوي، خو ذمواري د ده وکل بكم ذموار دا دی مقرر. ثم الى ربكم ترجعون، تاسو بیا الله له ورشئ. انسان چې مړ شي روحي الله لذي، او د قیامت په ورځ به الله له ورځو. ولو ترى اذ المجرمون، که چرته تا لیدلی چې کله به مجرمان ناکسو رؤوسهم، ښکته کړي به خپل سرونه، عند ربهم، د الله په دربار کې سرکوزي به ملامته خړسترګي. ربنا، الته به دا وایي ای زمونږ ربه، ابصرنا، مونږ ولیدل د قیامت حالات په سترګو، وسمعنا، ارسم دلته واورېده، فرجعنا، مونږ دنیا ته واپس که نعمل صالحا، چې نیک عمل وکړو، انا موقنون، زمونږ یقین اوس جوړ شي. د قیامت په ورځ به دوی سرکوزي ناستې ملامته، بیا به الله ته وایي الله په دې سترګو م دا د قیامت ولیده، په دې غوږونو م واورېده، خو لږ یو چانس او مقرره که دنیا ته م ولېږه، ولې بس اوس زمونږ په آخرت یقین دی، موږ به په دنیا کې نیک عمل شو. ولو شئنا لاتینا کل نفس، ولو شئنا، الله فرمایي که موږ وغواړو، لآتینا کل نفس، وربکو ار نفس ته هداها، د هغه هدایت، که زه وغواړم ار چا ته هدایت ورکولی شم، خو ولې هغې ته د الله د طرفه هدایت وی، او موږ ته دنیا کې هدایت الله په خوښه پرېښی دی، ار چا ته ویلی دي وهدیناه النجدین، دوه لارې دي، که په دې ځي او که په دې ځي، دا خوښه ده. ولكن حق القول، لیکن پورا شوی د فیصله د عذاب مني زمانه، لأملأن جهنم من الجنة، الله فرمایي ډکوم جهنم د پیریانو و الناس او د انسانانو اجمعین، د ټولو دوی نه به جهنم را ډک شي. فذوقوا بما نسیتم، والی د عذاب، بما نسیتم په دې وجه چې تاسو یې کړو، لقاء یومکم هذا، ملاقات د ورځې ستاسو چې دا ده،
د دې ورځې ملاقات مې کړو فذوقوا د عذاب نه خوند والی انا نسیناکم موږ به تاسو هیر کو په عذاب کې الله نس نه یریږي خو الله به په عذاب کې پریدي تپوس به هم نه کوي وذوقوا عذاب الخلد او خوند والی د عذاب د هغه همیشه والی نه بما كنتم تعملون زکه چې تاسو غلط عملونه کول انما يؤمن بآياتنا الذين يقينا ایمان راوړي زمنګ په آیاتونو هغه کسان اذا ذکروا بها کله چې وتدا بیانېږي خر سجدا پریوزي الله ته په سجده وسبحوا بحمد ربهم پاکي وي د الله د صفاتونو سره وهم لا يستكبرون او ځان لوی نه غني د الله د سجدې نه مؤمن چاته وي اذا ذکروا بها چې قران وت بیان شي نو د الله پاکي بیان کی ذکر کوي نصيحت ته بیان شوي مني او سجده کوي او ځان د الله د بندګۍ نه لوی نه غاڼي سجده وکړي تتجافى جنوبهم عن المضاجع پډړای لریکيږي د دوی اړخونه د بسترونه سورۃ المضاجع يدعون ربهم دعاګانی غواړي د رب نه خوفا د الله نه یریږي او طمعا د الله نه تمم ساتي او مما رزقناهم او بعضی هغه مالونه چې دوی ته می ورکړي دي ينفقون د الله په لار کې خرج کوي لګي دا د مؤمنانو صفت ده سجده وکړه سجدي کوي او د بسترې نه اړخ تتجافى لري بستر کې ډېر وخت نه تیری د شپې را پاسي د ورځې را پاسي د الله ته ودري دعاګانې غواړي د الله په لار کې مال لګي فلا تعلم نفس پته نشته اس نفس ما اخفي لهم چې څومره پټ ساتلې شوی دي د دوی د پاره من قرة اعین د یخوالي د سترګونه جزاء بما كانوا يعملون دا بدله د دوی د خسته عملون اس نفس دا معلومات نشته چې الله د پاره څومره پټ ساتلې دي څه شي من قرة اعین چې د په سترګې یخی شي د جنت نعمتونه د جنت په هر نعمت به د انسان سترګې یخی شي خدا الله پټ ساتلې دي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على بال بشر غوګونو په دنیا کې د جنت پوره بیان نه دی اوریدلی او نه څوک کولی شي او نه سترګو هغه منظر په دنیا کې ولید خسته نه خسته غر شنه علاقه باغونه وګوره خو جنت ته نه رسي افمن کان مؤمنا آیا پس هغه څوک چې مؤمنی کمن کان فاسقا دا کېدلی شي د فاسق په شانتي ځکه د صورت مقصد او دعوه سوا فرق د مؤمنانو او د مشرکانو په منځ کې مؤمن او فاسق نه دي برابر لا یستوون اسکل نه دي برابر اما الذين امنوا ارج هغه کسان دي چې ایمان راوړي دي او عمل الصالحات نیک عملونه کوي فلهم جنات المأوى دوی د پاره جنتونه دي د وسیدلو د پاره نزلا او ملمستیا تیار ده د دوی د پاره بما كانوا يعملون زکه چې دوی خسته عملونه په دنیا کې کړي او اما الذين فسقوا ارج هغه کسان دي چې فاسقان دي فمأواهم النار زید وسیدلو د دوی ور دي کلم ارادوا ان يخرجوا کله چې دوی غواړي چې وزي منها د دې ور نه د وتلو به ډیر کوشش کوي منډه را منډه اعيدوا فيها ور واپس پکړې شي بیرته د ور ته ملائک به بیا د کور کې منځ ته به ورغورځي وقيل لهم دوی ته به ویل کېږي ذوقوا عذاب النار الذي خوند علی د عذاب د هغه ور نه کنتم به تکذبون چې تاسو د غور او عذاب نه منه ولنذيقنهم من العذاب الادنى ضرور به موږ دوی ته ورکو د عذاب نږدې نه دا ورکو به دوی ته عذاب نږدې دون العذاب الاکبر مخکې د غټ عذاب نه الله وی ضرور به دوی ته عذاب ادنا نږدې عذاب ورکوم مخکې د عذاب اکبر نه
دا نږدې عذاب څه دی؟ د دنیا عذاب. او عذاب اکبر څه دی؟ د آخرت. یا عذاب ادنا کم دی؟ نږدې عذاب، عذاب قبر. او عذاب اکبر څه دی؟ د آخرت عذاب. دا به هر چاله الله کافر له ورکوي. او یا داسې ووایه دوی له به ورکو د عذاب ادنا نه د دنیا عذاب به ورکو دون العذاب الاکبر، مخکې د غټ عذاب عذاب قبر نه. داسې هم صحیح راځي. لعلهم یرجعون، دې دپاره چې الله ته راوګرځي. ومن اظلمو، څوک دی ډېر لوی ظالم، ممن ذکر بآیات ربه، د هغه چا نه چې دته نصیحت بیان شي د الله د آیاتونو، قرآن بیانېږي، درسونه کېږي، ثم اعرض عنها، مخ ته اړه یو نه مني، انکار کوي. انا من المجرمین، دا مجرم دی. الله فرمایي موږ د مجرمانو نه منتقمون بدل اخلو. ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تورات. فلا تکن فی مریة، مکیږه په شک کې من لقائه، د هغه سره د ملاوېدلو نه. وجعلناه هدى لبني اسرائیل، او موږ ګرځولی و دی د هدایت د بني اسرائیلو دپاره. موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړو، خو نبی علیہ السلام ته وایي شک مه کوه. من لقائه یو معنا دا ده، من لقائک معه لیلة المعراج، د معراج په شپه چې تا موسی علیہ السلام لیدلی دی، شک مه کوه بل څوک دی نه دی لیدلی، یقینا موسی دی لیدلی دی. یو معنا دا ده. ښه معنا دلته دا ده، مه کېږه په شک کې. من لقا، لقا څه ته وایي؟ تلقا آدمو، اخستلو ته. موسی ته مې کتاب ورکړه، هغه من لقائه قبول کړه. دا شک به نه کې اورېدونکیه چې موسی به خپل کتاب اغستی قبول کړی به که نه به. موسی خپل کتاب اغستی دی او قبول کړی دی. نو ځکه وروستو دا صفات هم د کتاب دپاره راوړي. وجعلناه هدى لبني اسرائیل، دغه کتاب د بني اسرائیلو دپاره هدایت شي. وجعلنا منهم ائمه، ومې ګرځول په بني اسرائیلو کې مشران، امامان. یهدون بامرنا، خلکو ته ښودنه کوله بامرنا زمونږ په حکم. یا یهدون، بیانوي خلکو ته بامرنا زمونږ دین، خلکو ته به دین بیانو. لما صبروا، کله چې دوی صبر وکړو. وکانو بآیاتنا یوقنون، او زمونږ په آیاتونو باندې یقین لره. بنی اسرائیلو کې چې دو صفتونه پیدا شو، الله ته مشران جوړ کړه. یو صبر په تکلیفونو، او دویم د الله په خبرو او وعدو یقین کوه چې الله خامخا مدد کوي. حافظ ابن کثیر رحمه الله دلته فرمایي بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین. دو صفتونه چې چا کې رالل، الله په دین کې امام کې او مشر کې د خلکو پیشوا ته جوړ شي. یو پکې صبري، او بل د الله په خبرو باندې، په وعدو، په قرآن، په حدیث دی باندې یقین. یقین خو د یو عام مسلمان هم شته په آخرت باندې. یقین دی ته وایي چې د الله په خبرو یقین کوه، چې الله فرمایلی دی دې کې دومره اجر دی هغه کوه، پلانکي ذکر کې دا فایده ده هغه کوه، پلانکي دم دعا د دم دپاره دا قوایا الله به شفا درکوي. نو دې ته یقین وایي. ان ربک هو یفصل، ستا رب به جدایي یا فیصله راولي بینهم، د خلکو په منځ کې یوم القیامه، د قیامت په ورځ باندې. فیما کانوا فیه یختلفون، په هغه څه کې چې دوی څه کې اختلاف کوو. اولم یهد لهم، آیا نه د ښکاره شوي دوی ته کم اهلکنا من قبلهم من القرون، څومره هلاک کړي دي د دوی نه مخکې موږ پیړۍ پیړۍ خلک یمشون فی مساکنهم، چې دوی ځي راځي د هغوی په کورونو کې. ځي راځي معنا عرب به تلل شام ته، لاره کې به د صالح علیه السلام آبادي لیدله، د عادیانو یې لیدله، د لوط علیه السلام آبادي لیدله. نو ځي راځي د هغوی په کورونو او عبرت تنالي. ان فی ذلک لآیات، په دې کې د الله د قدرت دلیلونه دي. افلا یسمعون، آیا پس دوی نه اوري؟ اولم یرو، آیا دوی نه ګوري؟ انا نسوق الماء، چې موږ بوزو اوبه الی الارض الجرز، هغه ځمکې شاړې او بنجر ته. داسې ځمکې چې شاړې بوټې پکې نه وي، سوکړی وچی خاوری، الله به باران راولي. فنخرج به، راوباسو د باران په ذریعه زرعا فصلونه، تک شنه شي، ښایسته آباد شي، نیر ورتاو شي، لختې ورتاو شي، هغه علاقت شنه شي. تأکل منه انعامهم، چې خوري د دغه فصلونو نه د دوی څاروي، و انفسهم، او دوی بوس یا واښه یا ټانټې ګیاګانې څاروي خوري، میوې، غلې، دانې، فروټ
دا انسانان خوري افلا یبصرون آیا پس دوی نه ګوري د الله قدرتونو ته ویقولون ویل به کافرانو متى هذا الفتح دا فیصله د قیامت به کله راځي ان کنتم صادقین اے مسلمانانو که تاسو رښتیا وایي نو د قیامت فیصله به کله کیږي قل ورته ووایه یوم الفتح ورځ د فیصلې چې د لا ينفع الذین کفروا فایده نه ورکوي کافرانو ته ایمانهم ایمان راوړل چې فیصله د قیامت رااله او قیامت قایم شو بیا ایمان فایده نه ورکوي ولا هم ینظرون او نه الله چاله بیا مهلت او ټیم هم نه ورکوي صبر چاته نه کوي فاعرض عنهم مخ واړوه د دوی نه وانتظر او انتظار کوه انهم منتظرون دویم انتظار کوي د څه شي د عذاب او د هلاکت او تم انتظار کوه د دوی د عذاب بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله چې بی حد مهربان او همیشه مهربان دی شروع کوو یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان علیما حکیما سورة الاحزاب مدنی سورت قرآن کریم 33 نمبر په نازلېدلو کې لسکم سل 90 نازل شوی دی قبل الممتحنه او بعد آل عمران مناسبت یا ربط مخکې صورت سره د الله د وحدانیت مسله په هغه صورت کې په عقلی نقلی دلایل بیان شو په دې صورت کې اوس د رسول الله علیه السلام اتباع ځکه توحید او سنت دواړه تړلې دي دا چرته راجمه دي لا اله الا الله محمد رسول الله په کلمه کې توحید هم دی او د نبی علیہ السلام تابعداریم ده دعوه د صورت التخزیز باتباع الرسول تیزی ورکي چې شابه د پیغمبر علیہ السلام تابعداري وکي د خبرې اومني یا ایها النبی اتق الله اے پیغمبر علیہ السلام تم د الله نه ویریږه پیغمبر علیہ السلام د الله نه ډیر یریده ولا تطع الكافرین خبر ممنه د کافرانو والمنافقین او د منافقانو مدنی صورت ته مدینه کې منافقانو او کافران سوکو یهود د یهود او د منافقانو به بالکل خبر نه مانی ان الله کان علیما حکیما الله پوی د حکمتونو والا واتبع روان شما یوحى الیک هغه پسې چې تا ته وحی کیږي من ربک استا د رب د طرفنا پیغمبر علی السلام ته وي تبم د وحی تابعداري وحی ستوي قران د حدیث او د قران به ته خپلم تابعداري او کله چې بیانون کې خپل تابعداري نو دعوت کې اثري په خله کې اثري پیغمبر علی السلام مجلس کې چې صحابه وبا زړونه بدلیدل کافر براغه چې وتبه مسلمان به ولی په نبی علیہ السلام کې خپل عمل ډیر زیات او زمونږ استاد دا تقریر او بیان او خبري وس اثر نه کوي دا غي وجه دای چې من کې د عمل کمزوري ده ان الله کان بما تعملون خبيرا الله په هغه چې تاسو کوم عملونه کوي خبردار دی وتوکل علی الله ځان په الله وسپاري د دعوت سلاره د الله ته ځان والکه کدی ته ګوري چې دشمنان ډیر دي نو به دعوت ونه کی په ډیرو دشمنانو کې په الله توکل وکا وکفا بالله پوره دی الله وکیل مستا ذمہوار الله دی ذمہوار دی بچکی بدی ما جعل الله لرجل ندی پیدا کړي الله ندی جوړ کړي الله د یو سړي د پاره من قلبین دو زړونه فی جوفه په یو سینه او خېټه کې وما جعل او الله ندی جوړ کړي ازواجکم ببیان استاسو الله اغه ببیان تظاهرون منهن چې تاسو د اغوینه زهار کوي نو دا ندی امهاتکم استاسو مین دي وما جعل او ندی جوړ کړي ادعیاءکم استاسو په خلب للی شوی ابناءکم زامن متبنا دستاسو رشتینی زامن ندی ذالکم قولکم دستاسو خبری دی بافواهکم په خلو باندې په دې باندې حقیقت نشتا دا د خلی خبری دی والله یقول الحق الله حقیقت او حق بیانای وهو يهدي السبيل او الله خودنه کوي د سم لاري
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخکې ویل شو ولا تطع الکافرین والمنافقین. کافر راغلی د مکې نه مشرکان او منافقان سره مرګري شو. نبی علیہ السلام سره کېناستل چې صلح کوو. ته زمونږ خدایانو ته څه مه وایه نو موږ به ستا دین پسې څه نه وایو. ته صرف دومره ووایه زمونږ د بوتانو په باره کې چې یاره د دوی شفاعت شته، سفارش کولی شي، دا وسیلې دي، داسې صرف ووایه. نو الله رب العالمین آیات راولېږه. دې ته وایي مثال د یو سړي په یوه سینه کې ګورې دوه زړونه نه وي. خلک وایي یو زړه مې راته وایي داسې وکړه، بل زړه مې راته وایي چې داسې مه کوه. زړه یو دی، دا ارادې دوه دي. یوه اراده وایي داسې وکړه، بله اراده وایي مه کوه. زړونه دوه نه د هېچ چا هم دوه نه په یوه سینه کې دوه زړونه نشته. نو دلته مثال څه دی؟ مشرکان پیغمبر علیه السلام ته وایي چې زمونږ د بوتانو په باره کې ووایه چې وسیلې دي او سفارشیان دي او ستاني دي او الله وله ورځ ورکړې ده. نو الله وایي لکه یوه سینه کې چې دوه زړونه نه راځي نو په یوه زړه کې دوه عقیدې څنګه راولي چې یوه عقیده په الله ده او بل عقیده په بت باندې ده. دا کله کېدلی شي. دا خو دوه متضاد اور او اوبه، د شرک عقیده او د توحید عقیده د اور او اوبه دي، په یو زړه کې نه راځي. لکه څنګه چې اجتماع د ضدینو محال ده، دقه شانتې دوه عقیدې په یوه زړه کې نه راځي. دویم قول دا دی چې دا د راروانو خبرو دپاره مثال دی. لکه څنګه چې په یوه سینه کې دوه زړونه نه وي نو په عربو کې یو دوه رواج او هغه دواړه دلته رد کوي. او دا یو رواج د نبی علیہ السلام په کور کې مو، نو نبی علیہ السلام ته حکم کوي چې د خپل کور نه دا رواج ختم کړه. یو رواج دا و سړی به راولګي د خپلې ښځې ته به یې ویلې انت علی کظهر امي، یا ښځې په ما داسې یې لکه زما د مور ملا او شا. ملا به یې یادوله. نو د مور ملا او شا ته څوک نه ګوري په بد نظر، نو ته په ما داسې شو. نو چې دا ټکې به یې ویلې د عربو عقیده دا وه بس پیدا مې مور شوه، د مور په شانتې عزت، د مور په شانتې نظر، هېڅ بیا مو ته نه ویلي، اوبه به هم پرې نه راغسته، دا مې مور شو. الله فرمایي مور خو هغه ده وروستو صورتو قد سمع الله کې چې راځي هلته وایي ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. مور هغه ده چې ته د چا نه پیدا یې. اوس یو سړی راولګي د ښځې ته یې ویلې په ما د مور په شانتې شوې. پښتانه داسې وایي ښځه به مور ساتمه، ښځه به خور ساتم. په دې خبره ګناهګار دی، خو ښځه نه مور کېږي او نه خور کېږي. دا یاد ساته. ولې؟ لکه څنګه چې یوه سینه کې دوه زړونه نه وي نو یوه ښځې نه ښځه او مور نشي جوړېدلی، یوه ښځه او خور نشي جوړېدلی. خور او مور بېله عهده ده او ښځه بېله عهده ده، دا دوه عهدې نه راجمع کړي. دا خبره د ګناه د هلته کفاره ده. بیا که چا داسې ښځې ته وویلې نو 80 روجې به نیسي، یا به غلام ازادی او یا به 80 غریبانان په ډوډۍ باندې 2 وخته مړی. دا دومره خطرناکه خبره ده. او تر څو چې کفاره نه ورکړي ښځې ته نزدېکت به هم پې حرام وي. هلته به راځي سورة المجادله کې. بل رسم په عربو کې څه و؟ دویم رسم دا و پردی ماشوم به راونیو یا به راوسته د وراره یا پلانکې ګاونډي یا پردی ماشوم، ویلې به دا زما د پاره د خدای زوی شي. د زوی په شانتې خرچه، د زوی په شانتې نظر راغټ به که واده به مولده کوم. هغه زوی له چې به واده وکړه مثال هغه هلک به مړ شي نو د هغه ښځې ته به د انګور ویلې، حالانکې خو پردی هلک و. نو الله فرمایي یوه سینه کې دوه زړونه نه راځي. یو هلک د 2 کسانو زوی نه دی، د خپل پلار معلوم دی چې دی د چا نه پیدا دی، او تا چې ورته زوی ویلی دی نو بافواهکم تا صرف په خوله ورته ویلی دي، تا نه خو پیدا نه دی که نه. ولې؟ نبی علیہ السلام زید ته زوی ویلی. په عربو کې رواج و، د رواج مطابق نبی علیہ السلام زید ته زوی ویلی چې ته زما زوی شو. چې زوی که وروستو واقعه را روانه ده. زید واده وکړه د زینب سره، زید او د زینب کور نه جوړېده، طلاق یې ورکو. نبی علیہ السلام ورته وایي مې طلاقه. ولې؟ نبی علیہ السلام سره یره وه اسې نه چې زید ښځه طلاقه کړي او الله ماته ووایي چې ته ورسره نکاح وکړه.
نو عرب را پورې څونه خاندي وایي بخا د انګور سره یې واده وکړه دته خو ما زوی ویلې نو الله ورته حکم راولېږه چې شا به اوس د زینب سره واده وکړه ولې دا یو غلط رسم دی رواج دی او پیغمبر به اول د دې رسم او رواج ماتونکی جوړېږي ستا په کور کې به دا رسم نه چلیږي نو الله ورته حکم راولېږه نو خلکو پروپیګانډا شروع کړه منافقانو چې وګوره کنه د انګور سره واده وکړي انګور سره واده کېږي زید د بل وطنو د زید د پلار نوم حارثه و د نبی علیہ السلام نه دی پیدا پردی هلکو نبی علیہ السلام خدمت ډېر کو د مینې نه ورته زوی ویل موږ پردو ماشومانو ته بچی وایو که نه زویه څنګه زویه پلار دې څنګه دی دا څه د وجې نه د مینې د شفقت د وجې نو الله هغه رسم د پیغمبر د کور نه مات که ورته ویلې لکه څنګه چې په یوه سینه کې زړونه دوه نه نو یو هلک د دوو کسانو زوی نه د هغه به زوی خو ستا به زوی نه او ښځه چې دی دا مور کېږي نه زهار ګناه ده خو مور ته نه جوړېږي ابدي ابدي که چا ښځې ته مور وویلې پې حرامېږي نه دا خبرې د ګناه ده د دې خپله کفاره ده خو ښځه په ده باندې عمري عمري نه حرامېږي دا یاد ساته او ما جعل ادعیاءکم ادعیاء کما ماشومانو ته هغه الکان بللی شوي زامن وسم ډېر خلک داسې کوي بچي نه د ګاونډیانو نه ماشوم راوالي وړاندې تربورانو نه یو ماشوم راوالي راوالي شرعي طور دی کې ممانعت نشته ځکه کور کې دا زنانه غریبه به یوازې ماشومان یې نشته دی د ماشوم سره به مشغوله سات به ورسره تېري خو که دا ماشوم مثلا د دې سړي خپل وراره دی څه دی د سړي وراره دی نو چې دا کله بالغ شه او راغټ شه او دې زنانه لا پی ورته نه ورکړي ځکه چې بچي نه د دې پی د کوم ځای نه راغلی نو چې دا ماشوم راغټ شه او بالغ شه دی چاچي ده د دې سره به خلوت یوازیوالی په کور کې نه کوي پردې کې نشته خو خلوت یوازیوالی به نه کوي چې کور کې دوه په دوه ناست سفر به ورسره نه کوي دوه په دوه دې وراره لی که واده وکړه او دا وراره مړ شو نو دا تره د دې وراره د ښځې سره نکاح کولی شي داسې به نه وایي چې انګور مې ده هسې په خوله دې انګور ده په حقیقت کې خو نه ده او که پردی ماشوم یې راوسته او غټې که په کور کې او چې بالغ شو ښځه به ترې ګورې پرده کوي یوازیوالی خو پرېږده پرده به ترې کوي مثلا د ګاونډیانو نه ماشوم راغست بس ټیک د تر بلوغه پورې ماشوم باندې د الله حق نه چې بالغ شه دا ښځه به ترې پرده کوي داسې به نه وایي چې اخ دا خو موږ د زوی په شان دی غټ کړی دی غټ کړی دی که نه شرعي حکم دا دی یوه سینه کې دوه زړونه نه زیږي نو یو ماشوم د دوو خلکو زوی نه دی یا به ستا یا به د هغی ادعوهم نمونه اخلی دوی ته لآبائهم د پلارانو د زید ته به خلکو څه ویلې زید ابن محمد دا د محمد زوی دی په دې مشهورو الله آیات راولېږه چې نه زید ته به زید ابن محمد نه وایي د خپل پلار نوم به ورته اخلی چې زید ابن حارثه نسب به نه غلطوئ هو اقسط عند الله په دې کې ډېر انصاف دی د الله په نزد انصاف دا دی چې سړی د چا نه پیدا وي په کار ده چې په خپل پلار یاد شي پردي سړي باندې سړی ولې یاد شي فإن لم تعلموا آباءهم که تاسو پلاران نه پیژنئ د زید د پلار نوم خلکو له ډېر نه ورته نو فإخوانکم فی الدین د دین ورور دی بیا ورته څه وایه اخونا ورته وایه روره رور ورته وایه چې د پلار نوم یې نه درځي وموالیکم دا ستاسو آزاد شوي غلامان دي نبی علیہ السلام آزاد کړی غلام وروسته پکې بیا غلامي نه وه خو پخوا غلام وليس علیکم جناح نشته په تاسو ګناه فيما اخطأتم به په هغه کې چې تاسو خطا شئ په دې نوم اخیستلو کې مثلا زید مشهور دی په زید ابن محمد خوله دې تیر وتله او زید ابن محمد دی ویلې ګناهګار نیولې یو ځل دا مشهور شوی دی په کار څه ده چې زید ابن حارثه ووایه خو که خطایي کې داسې وشو خیر دی ولكن ما تعمدت قلوبكم لیکن گناه به علی چې قصدن د زړه نه تاسو ته غلط نوم علی د بل چا نوم بل چا ته نسبت کوي وکان الله غفور الرحیم الله دې بخون کې مهربان النبي اولى بالمؤمنين پیغمبر ډیر مهربان دی په مؤمنانو من انفسهم د دوی د خپل ځانونو او ازواجهم
او بیبیان د پیغمبر امهاتهم د خلکو مؤمنانو میندې دي و اولو الارحام او رشتہ داران بعضهم اولا ببعض بعض ډیر حقداران دي په میراث کې د بعضونه فی کتاب الله د الله په دی قرآن او کتاب او حکم کې من المؤمنین والمهاجرین حقداران دي خپلوان په میراث کې د مؤمنانو او مهاجرینو نه الا ان تفعلوا ککوي الى اولیاءکم دوستانو سره معروفا خیر خېګنه کولې شي کان ذلك فی الكتاب دا حکم د الله په قرآن کې مستورا الله لیکلی دی په آیات کې مؤمنانو ته خطاب کوي عظمت شان النبی پیغمبر شان او پیژنئ پیغمبر ګوره په تاسو دومره خپه کیږي لکه دومره ته په خپل ځان نه خپه کیږي ځان باندې هر انسان ډیر مین دی ډیر خپه کیږي الله فرمای دا پیغمبر په تا باندې د خپل ځان نم ډیر مهربان دی ولی تا د خپل ځان د پاره د شپې کله جړلې دي او پیغمبر سو شپې تر سحر امت د پاره جړلې ته د خپل ځان د غم د پاره دومره عبادت نه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت بکو خپې مبارک به او پړسېدلې او بیا به دعا کوله الله زما امت معاف کړه نو پیغمبر په منګ باندې د خپل ځان نم ډیر مهربان دی د جنت لارې راته ولي خودلې جنت را باندې پیرزو د اور د لارو نه ولي خبر کړو اور را باندې نو پیرزو نو چې څنګه اغا په تاسو مهربان دی نو تاسو مسلمین او کوي تاسو تابعداري او کوي ولی د هغه بیان تاسو مین دي شولې د پلار نه ډیر مهربان دي نو بیان زمونږ مین دي د نبی علیہ السلام نه بیان ژوندۍ وي او تقریبا 19 ودونه کړو او 13 نکاحونه کړو دا 19 واړه چې دي د زمونږ مین دي ته امهات المؤمنین وای عائشه ام المؤمنین حفصه ام المؤمنین زینب ام المؤمنین سودا ام المؤمنین جویریہ ام المؤمنین فلانکی ام المؤمنین دا ټول زمونږ به د مور په نظر ورته ګورو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وفات شروسته آیات هم راځي چې ښځه کونډه شي خاوند کولی شي د نبی علیہ السلام د وفات نه پس عایشه ځوانه وه د 13 کالو وجنۍ وه خاوند دی ولی نشو کولی دا ټول صحابه چې څومره وو دا ټولې بچي او د مور سره نکاح نه کېږي نو د پیغمبر بیبیانې د هغه د وفات نه پس که پیغلم پاتې شي جنۍ ځوانه بل واده نشي کولی ولی دا ټول مسلمانان د هغې د بچو په شانتي او زوی سره او مور سره نکاح نه کېږي وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ په اسلام کې یو حکم اوله کې هغه دا کم صحابه چې د مکې نه راله مدینې ته هجرت وکړه مهاجر نو نبی علیہ السلام به یو مهاجر قبل به انصاری راونیو د مدینې وای تاسو دواړه د الله د پاره ورونه شو خدا د سروري نه و ارسه به شریک کړه دا یو به خزه ډېرې وي د بل د پاره به یو خزم پکې طلاق کړه چې تا د پاره طلاقو مته سره نکاح وکړه پټې به نیمو نه پټی له بدوان تلل بلکې انصار او مهاجرینو تل چې تاسو د سره راځئ ما خو یو ورځ به راځئ چې کله زمونږ د لو او د شکولو ورځ و به راشئ چې هسې نه کومه دانه مونږ زیاتوالو ته به راته په سر کښېنې دا ستا باغ دی زما باغ نه دی په شریکه دی دا تقسیم شو د انصاري او د مهاجر دا طریقه وه ژوند په دې تېرېده نو حکم دا و چې دا انصاري مړ شه انصاري د ده به خپل زامني میراث به زامن نه اخلي مهاجر ورور به میراث والی که مهاجر مړو بچی به ای بچی به محرومي میراث به انصاري ورور والی الله دا حکم منسوخ کا و اولو الارحام بعضهم خپلوان رشتہ داران بعض اولا ډیر حقدار دي په میراث کې به بعض د بعضونه ای کتاب الله په سورۃ النساء کې الته تقسیم شو اوس بر رشتہ دار د رشتہ دار نه میراث وړي انصاری او مهاجر به د یو بل نه میراث نه وړي د ارچ خپل بچي به د اغه نه میراث وړي دا ډیر حقداران دي د الله په کتاب کې د چانه رشتہ دار حقدار دي د مؤمنانو عام او مهاجرین عامونه عام مؤمن او مهاجر د یو بل نه میراث نشي وړلې څوک به وړي اولل الارحام یو خبره پاتې شو میراث ختم شو هغه ته معروفا خیر خېګړه انصاری او مهاجر تر قیامت یو بل سره کوي اخلاق صدقه یو بل ور کول زکات که مستحق ولذي ورکی
اسی په رحم کې دا په کولې شي خو د میراث حق او برخه ختم شو. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم کله چې من واغست د پیغمبرانو نکلک او عدو ومنك واستانم اغست د ومن نوح د نوح علیہ السلام نو ابراهيم و موسى وعيسى ابن مريم د ابراهيم موسى عيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا اغست مددين کلک او عدد د دعوت د تبلیغ د ټولو پیغمبرانو ليسأل الصادقين د پاره چې تاسو شي د رښتینو نه صدقهم د رښتیاو په باره کې الله به رښتینو ته وي څومره رښتیا ویلي دي. واعد للكافرين وتيار کړه دې الله د کافرانو د پاره عذابا الیما عذاب دردناک. یا ایها الذين امنوا اے د ایمان والو اذكروا نعمت الله علیکم رایات کې د الله نعمت پتا اذ جاءتكم جنود کله چې پتا سورال لخر د کافرانو فارسلنا عليهم ريحا من راولې ګل په غوي باندې هوا سلی وجنودا او د لخر لم تروها چې تاسو نه لیدلی وکانه الله بما تعملون بصيرا الله ستاسو د عملونو لیدونکی دی. د مؤمنانو او د منافقانو یا د کافرانو د اغوی تقابل لپس دا عفوا په آیات کې ترغیب ورکړي جهاد ته لکه څنګه چې پیغمبرانو الله وعده اغستی و د دعوت او د جهاد دقه وعده الله د دې امت نه مغستی دا جهاد وکوي. آیاتونه نازل شوي دي غزوه احزاب کې ځکه سورۃ د سورۃ الاحزاب وای خندق متوي احزاب وای ډلو ته 12,000 کافران رال په مدینه باندې حمله وکړه او ډلې وی مکه والا غطفان يهود منافقان احابیش دا باندو والا خلق حبش دا ټول یو ځای شو د اسلام خلاف دي ته وی احزاب ډلې رالې ډلې. وسو د خلق سوی نیټو کې ډیر ملکونه راجمه دي ناټو مخکې د روس اتحاد شوروي وارسا داغي یو ځان د پاره یو بلاک جوړ کړو ملکونه او پکې وځي کېدل. په دنیا کې صرف د مسلمانانو اتحاد نشته ټول دنیا اتحادونه کړی دي طاقتونه دي د مسلمانانو د فوجونو د ایټمونو د عسکرو د بچیانو اتحاد نشته. هو اسفا نو دا لخکر را للی صحابه خندق وکنست دا خندق چې دی په دې باندې ډیر زیات وخت ولګېده تقریبا لس غزه نبی علیہ السلام 450 کسانو تاواله کو. خندق څنګه کنستو د مدینه چاپیر ازمکه ټول کاړجن ده پسته خاورم نه ده او دومره جوړواله به کوي چې انسانو ته کوز شي به راختل نشي او پلن به دومره سرور چې انسان ټوپ پرې ده د انسان ټوپ چې په اس کینی د اس سرم ته دان نشواله ټوپ نشواله دومره بسروري. نبی علیہ السلام باندې چې کله د لخر رالی مدینه تراقدي شي صحابو نه راي واغست سو چا سویل چاسه سلمان فارسی ویل رضی الله عنه چې زمنګ په وطن کې او بل کارو په فارس کې چې کله به دشمن زورورو مونږ به لګو او را باندې براغه مونږ به د ځان نه چاپیره خندق کنده کنستلا نو دشمن براغه قلاري به پروتو د کند تر راکوزي دي نشي او چې براکوزي دل د خو په قلار راکوزي کې د برنم په غشويشت او نور د پراتی خپل خرچه کېږي ډوډۍ به خوري ساروي بالالي مونږ له نقصان نشي راکون. نبی علیہ السلام د درایه ومنله د مدینه درې طرف نه خندق شروع او د یو طرف نه يهود پراتو ځکه يهودم ټټر والو چې مونږ هم د مدینه حفاظت کوو خو په دې منځ کې هغه دوکا وکړه نو په دې خندق کې کافی ورځ ولګي د معجزات پکې ښکارا شو چې هغه په حدیثو کې هغه واقعات تاسو به اوریدلی. دوی یو میاشتې راکړه کافرو یو څو کسان پکې د خندق ته راښکته شو خو صحابه وویشتل مرداري اره ورځ به د غټ لخکرو سلسلو خان لالیدل زرګونه خلک دي نو دوی ایران شو چې د ورځې رانه سلسلو خان زی اخر خو خان هم را سر ختمي به برا سره دومره سنۍ چې واپس په مکې ته ورس سورلۍ به ختم شي
نو الله په اخر ورځ په هوا راوسته، داسې تیزه هوا چې د خیمو دا پړې او موږي وله وویستل او کټوۍ د خاورو او شګو نه ډکې شوې، سترګې ړندې شوې. الله فرمایي دا نعمت را یاد کې، لښکرې راغلې فارسلنا علیهم ریحا، د الله سره ډېرې لښکرې دي، هوا هم د الله یو لښکر دی، د الله په فوجونو کې یو فوج هوا ده. او داسې لښکرې ملایک راغلي د خیمو دا پړې به یې ولشلول، چې پړې به یې کټ که او هوا تیزه وه، خیمه به یې ترې لاړه، اسماني به یې کړل، اوچته به شو. وکان الله بما تعملون بصیرا، الله ستاسو د عملونو لیدونکی و. دا د الله یو نعمت و، مؤمنانو سره مدد وشو. اذ جاءوکم من فوقکم، کله چې راغله کافران د بره طرف نه، د بره نه څوک راغلي؟ د مشرق طرف نه غطفان راغلي، ومن اسفل منکم د لاندې طرف نه د دې نه قریش راغله، مدینه باندې داسې لښکرې راماتې دي. واذ زاغت الابصار، کله چې کاږه شو ستاسو نظرونه د یرې نه، نظر واوړېده، مؤمنان ورخطا شو. وبلغت القلوب الحناجر، ورسېدل ستاسو زړونه مریو ته، زړه چې مرۍ ته راشي یعنې زړونه هم تنګ وو چې یا الله دشمن ډېر دی، موږ لږ یو دغه دی چې راله. وتظنون بالله الظنون، تاسو ګمانونه کول په الله بد ګمانونه. دا منافقانو شروع کړه چې دې پیغمبر خو موږ ته ویلي، نبی علیہ السلام خندق که نسته، په خېټه مبارکه پورې 2 کاڼي تړلي، خپله به یې هغه کودال او هغه ګنتري او جبل دا پکې والي. نو چې کله خندق که نسته، نو منافقانو به یو بل ته ویلي، او موږ ته چې ویلي شام به فتح کېږي او فارس به فتح کېږي او روم، د یېرې د لاسه وایي موږ قضای حاجت نشو کولی او خېټه پورې 2 تیږې تړلې دي. دا بدګمانۍ او پروپیګنډې شروع کړې. هنالک ابتلي المؤمنون، په دغه وخت کې امتحان راغی په مؤمنانو. وزلزلوا زلزالا شدیدا، او خوځولې شو په خوځولو سختو، امتحان زلزله پرې راغله، ولګوه په صحابو، د دشمن یې روا او خندق کنستل، او دغه خندق کنستل شپه ورځ پکې دوی کار وکړ، شپه ورځ ډېر تکلیف یې تېر کړ. الله کامیاب کړل، الله د چا خواري نه ضایع کوي. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اوس د منافقانو حالات، کله چې ویل به منافقان والذین فی قلوبهم مرض، هغه کسانو چې زړونو کې مرض، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، وعده نه ده کړې موږ سره الله او رسول مګر د دوکې. مړه موږ ورته ویلو مدد به راځي او ملائک به راځي، منافقان ویل هغه وعدې خو ټولې دروغ دي، دوکې دي. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، کله چې ویل یوې ډلې د دوی نه یا اهل یثربا، اے مدینی والو لا مقام لکم، نشته طاقت ستاسو د مقابلې د دې احزاب کافرو سره، فرجعوا، واپس شئ د خندق نه. بعضې منافقانو هغوی بل کار شروع کړو، صحابو پسې به ګرځېدل، د هغوی حوصله خرابوله. صحابو ته به ویل یا اهل یثرب، یثرب د مدینې زوړ نوم دی، پخوانی نومې دی. یثرب معنا د خفګانونو ځای، د غمونو ځای. نبی علیہ السلام چې راغی تبې پکې ډېرې زیاتې وې، دعا یې وکړه چې یا الله د دې دا تبې جحفې ته ولېږه، جحفه کې کافر و هغه وخت، او مدینې ته یې نوم کېغوسته انها طیبة مدینة، دا مدینه ده او پاکه ده. نو منافقانو به د پیغمبر علیہ السلام دا نوم نه یادو، منافقت هم ده، هغه زوړ د کافرو نوم به یادو د مدینې. اے مدینه والا او صحابو ته تاسو طاقت مقام معنا ودرېدل وسم نشته چې دی دشمن ته تاسو ټینګ شئ ودرېږئ. ويستأذن فريق، بل ډله د منافقانو اجازه به غوښتله منهم النبي، د دوی نه د پیغمبر علیه السلام نه، یو به راغی زه خندق ته نشم راتللی. ولې؟ یقولون ویل به ان بیوتنا عوره، کورونه هم خالي دي، مور مې ناجوړه ده، ملا مې خوږېږي، پلان کې عذر دی، پلان کې دا عذرونه به یې کول. وما هي بعوره، الله فرمای کورونه خالی نه دي، ان یریدون الا فرارا، نه غواړي دوی مګر تیښته. خبره دا ده یریږي. ولو دخلت علیهم من اقطارها، که چرته را داخلي شي دا لښکرې په دې مدینه او منافقانو من اقطارها د اطرافو د مدینې نه، ثم سئلوا الفتنه، بیا د دوی نه د شرک غوښتنه وشي چې شرک کوئ که نه، لاتوها، د شرک د دوی راتلل کوي په منډه باندې، لاتوها، دوی به د شرک ته راتلل وکړي، را به شي ورته، لاتوها راتلل به ورته وکړي، وما تلبثوا بها، ایثار به نه شي
په دې مدینه کې الا یسیرا مگر لږ. د منافقانو حال دا لښکرې په دې مدینه رالی د کافرو او د منافقانو ته ویل سئلو وی غوښتو ته شرک کوئ که نه د بوتانو عبادت کوئ که نه په منډه په سړورې به ورته پرېوځي او شرک به شروع کړي. خو بیا به مدینه کې نه ایسارېږي. څه معنی؟ بیا به پې الله عذاب راولي یا به ورسره مسلمانان جهاد وکړي. ولقد كانوا عاهد الله یقینا دا منافقان وعده د الله سره کړی و من قبل مخکې لا یولون الادبار شابه دوی دشمن ته وایي موږ نه راړو. دې منافقانو وعدې کړې وي چې دشمن راغی موږ ته نه تښتو. شا راړول معنی موږ تېښته نه کوو. وکان عهد الله مسؤولا د الله وعدې تپوس الله کوي چې ولې وتښتېدلی ای منافقانو. قل ورته ووایه لن ینفعکم الفرار هېڅکله تاسو له فایده نه درکوي تېښته د جنګ نه تښته ان فررتم من الموت که د مرګ نه تښتئ او القتل یا د وجل کېدلو نه. په تېښته انسان د مرګ نه بچ کېدلی نه شي. واذا لا تمتعون الا قلیلا او تاسو له به د دنیا فایدې موږ نه درکوو مګر لږ ژوند دی د ژوند نه پس به بیا ستاسو دپاره جهنمي. قل ورته ووایه من ذا الذي څوک دی هغه ذات یعصمکم چې تاسو بچ کوي من الله د الله د عذاب نه ان اراد بكم سوءا که الله په تاسو مصیبت راولي. چې الله مصیبت راولي داسې کوم بت یا قبر یا زیارت شته چې تا بچ کړي او اراد بكم رحمه یا الله وغواړي چې زه رحم کوم نو د الله دا رحم څوک بندولی شي فلا ممسکه لرحمته یا فلا راد لفضله ولا یجدون دوی به موندنې کې لهم د ځان دپاره من دون الله د الله نه سوا ولیا ولا نصیرا دوست نه مددگار. قد يعلم الله المعوقين الله ته معلوم دي منع کوونکي د جهاد نه منکم په تاسو کې والقائلین لاخوانهم او هغه خلک چې وایي خپل ورونو ته هلم الینا موږ ته راشئ ولا یأتون البأس الا قلیلا او نه راځي جنګ ته مګر لږ. منافقانو کې نور خلک پیدا شو دا خو چې کوم ورانې به د وسه کېده هغې کوو. بعضې کسان پکې پیدا شو خلک به المعوقین د جهاد نه منې کول چې نه که نه مه زمرې او زه درته سوال کوم او بچي مه یتیمانان کوه دا جنګ نه دی او داسې پتنه ده دا د اسلام دپاره نه دی او داسې د پتنه ده او د وطن جنګ دی او د فلانکي جنګ دی دا بانې به خلکو ته ورچولي. ورونو ته به یې ویل ورونه څوک دي صحابه څنګه ورونه دي د وطن ورونه دي د علاقې د یوه کلي اوسېدونکي دي دې ته وروري د وطن وایي د ځمکې. هغوی ته به یې ویلې موږ ته راشئ دلته راشئ کښېنئ موږ سره جنګ له مه ځئ. اشحة علیکم بخل کوي ستاسو په ګټه او په خیر. فاذا جاء الخوف کله چې یره راشي رأیتهم ته به ویني ینظرون الیک تا ته به ګوري تدور اعینهم اوړي راوړي به د دوی دا ګاټې او سترګې کالذي په شان ته د هغه کس یخشى علیه من الموت چې بېهوشي پې د مرګ راغلی ده. فاذا ذهب الخوف کله چې یره لاړه شي سلبوکم بألسنة نو تکلیف در رسوي تاسو ته په جبو حداد تیرو او تیزو سره اشحة علی الخیر بخیلان دي ستاسو په خیر او په ګټه یا اشحة بخیلان دي علی الخیر د مال په لګولو کې. اولئک لم یؤمنوا دغه کسان ایمان نه لري فاحبط الله اعمالهم الله برباد کړو د دوی عملونه وکانه ذلک علی الله یسیرا او دا کار الله ته آسان دی. د منافقانو نور حالات اشحة علیکم ستاسو په خیر باندې دوی بخل کوي چې صحابو ته به ګټه فایده غنیمت خوشحالي رسېدله نو د دوی به زړه چاوده او دومره بزدله دي کله چې به یره راله یرې نه مراد دشمن دی کم کافر به راغی نو دی منافقانو به د یرې د لاسه په دې سترګو کې دا ګاټې ودرېدل لکه انسان چې بېهوشه او دا ګاټې د سیزي راځي دقه شي لکه د مرګ بېهوشي چې بېهوشه کېدل به د یرې د لاسه. خو چې یره به ختمه شو دشمن به وتښتېده نو بیا داسې تیرې او تیزې ژبې ورسره وي مسلمانانو ته په هغې ضرر رسو چالاکه هوښیاره چې ما داسې وکړه پټ شوی به اشحة علی الخیر ستاسو په ګټه په فایده په غنیمت په ښه ورځ بخل کوي نه د پیرزو در باندې یا بخل کوي په مال لګولو خو ایمان پکې نشته. یحسبون الاحزاب منافقان ګمان کوي په ډلو د کافرانو لم یذهبوا چې نه دي تللي وان یأتي الاحزاب که راشي نورې ډلې یودو نو دوی دا غواړي لو انهم بادون ارمان دی چې دوی اوسېدلی
فی الاعراب په باندو کې یسالون عن انبائکم ته پوښتنه کولې ستاسو د خبرونو ولو كانوا فيكم کچرته دوی په تاسو کې ما قاتلوا نه جنگیدل الا قليلا مگر لګ بل بد خوې د منافقان دغه 2000 کافر خو تختیدل صحابه مدینه ته رالل بیرته د خندق نه را واپس صفایان کولې ځانونه پاکول منافقان او تل خیر شه هغه وته له کافر لاړل و تختیدل صحابه وته وای نه توبې بس 2000 کافر څنګه تخت نه غوي شکست نه خوري لکه د ډیرو خلکو نظر دا ده چې امریکا او د کافر خدای پاک دی او دا خو نه ماتي شکست نه خوري منافقانو به ویل چې نه ګمان به پاغډلو کو لم يسبو ندی تللی ناستی وای ندی تختیدلی منلم نه الله فرمایي ک نور ډلې په دې مدینه راشي نو د منافق خو خدا د چې باندې کې دی راشي د یری د لاس وای چې باندې ته و تختم او التا خبرونه معلومم یو نه به تاسو کوم چې څوش جنگ چا وګټه کم زه ته قصه ورسېده يسالون عن انبائکم اخبارونه بګورم خبرونه به اورم بس معلومات براته کی نو الله فرمایي ک تاسو کې دوی شامل هم شي په جهاد کې لاړ شي لګ جنگ کوي لګ جنگ سره هغه د شرم او د پیغور د لاس جنگ کوي کنه جنگ د زړه نه دوی نه کوي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه یقینا تاسو د پاره د الله په پیغمبر کې تابعداري خسته لمن د هغه چا د پاره کان يرجو الله چې امید او عقیده ساتي د الله سره د مخامخ کېدل او اليوم الاخر او د اخرت د ورځې وذكر الله كثيرا او یادای الله ډیر ترغیب ورکی د نبی علیہ السلام اتباع او د صورت مقصد ده خدا مقدمه د درستو واقعي د زید او د زینب د پاره د رسول الله په نقش قدم بزي فی رسول الله اسوه حسنه هغه ته ګوري څنګه نکاح کړي د څنګه مړی سنبال کړي دي څنګه کاروبار کړي دي څنګه منځ کړي دي صلو کما رایتمونی وصلی صحابه ته ویلو ما ته ګوري چې څنګه منځ کوم حق کوي حق من صحابه زدک او تکی پټکی موږ ته په کتابونو کې را نقل کړي چې پیغمبر علی السلام لا سنت دلته کې غسل رکوع ته چې د تبخ کته کېده به رفع یدیه حذو منکبه وګو سره به لاسونه برابر کړه رفع الیدین به وکړه واذا قال سمع الله لمن حمده رفعهما كذلك سمع الله لمن حمده کې به بیا اوچت کړه صحابه ټول نقشه را نقل د پیغمبر په ژوند کې زمونږ د پاره تابعداري د هغه ژوند به موږ نقل کو کاپی کو به دې ته کاپی کول ولما راى المؤمنون الاحزاب کله چې مؤمنانو ولیدل ډلې منافقانو کو چې کافرانو ډلې ولیدلې رنگونه زړ شسترګې ودرېدلې بهوشي پیراله او ویل چې باندو ته تختو خو چې مؤمنانو دا ډلې ولیدلې څه چلوش د مؤمنانو حالت سو قالوا ویل هذا ما وعدنا الله ورسول دا اق ورځ د چې الله او رسول موږ سره وعده کړی دا وصدق الله ورسول الله او رسول رښتیا ویل دا د مدد ورځ ده دا د فتح ورځ ده دا زمونږ د شهادت ورځ ده الله او رسول موږ سره وعده کړی ده او موږ غوښتلی و والله راوستله صحابه وته خوشاله او خوشحالي وته کوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما زیات نه کدي خبرې دوی لره ایمان مگر زیات کو تسلیم د دې جهاد د وجنه د صحابه ایمان او تسلیم تابعداري زیات شو من المؤمنین رجال مؤمنانو کې د سړی شته صدقو چې رښتیا کړله ما اغا عهد الله چې وعده کړی و د الله سره علیه پاغه باندې فمنهم باجد دوین من قضا نحب اغده چې پوره خپل نظر یا حاجت یا ارمان ومنهم من ينتظر او باز لا انتظار کوي وما بدلوا تبديلا او دوی بدل نک خپل وعده په بدلولو د مؤمنانو صدقوا ما عهد الله سره وعده کړی و رښتیا کړه په خندق کې رښتیا کړه په احد کې رښتیا کړه وعده به هر مؤمن کوله الله که جنگ دی راوست زب قرباني ورکوم انس وی رضی الله عنه وای دا آیات زما د تر او د نور شهیدانو په باره کې نازل شو ولی کله چې جنگ بدر وشو زما تر هغه پکې غیر حاضر ځکه د بدر غزا د سناساپی رااله نو چې څوک موجود او غلاړ او چې څوک باورو باندو کې بل ځای کې هغه پاتې شو وای دې زما تر دب ارمان کو چې ارمان دې د دم انس نمو دب ارمان کو چې ارمان دې یا الله د بدر جهاد خو زمانه تیر
که د دې مشرکانو سره بل جهاد راغی الله زه به تا ته دروخیم چې زه څه کوم تا ته به درخیم. وایي چې کله احد شروع نو په احد کې په مسلمانانو لږ تکلیف راغی، لږ شکست راغی. اوله کې خو فتح او خروسته چې کله صحابهونه هغه امیر حکم مات شو نو تکلیف چې شروع شو، بعضې صحابه د میدان نه تښتېدل. وایي زما د تره معاذ رضی الله عنه سعد ابن معاذ په مخه ورغی. وایي سعد ابن معاذ ته وایي ای سعد زما دې په الله قسمي انی لاجد ریح الجنة دون احد، د دې احد د غره نه راباندې د جنت بوی را روان دی. په دنیا کې الله د جنت خوشبویي پرې راوسته، په دنیا کې په ژوندي انسانانو، ځکه دا ډېر په پاکه وعده راوتی دی که نه. الله ته ویلو الله که بل جهاد راغی زه به تا ته ځان درخیم چې زه څه کوم. وایي جهاد شروع شه نو صحابه تښتېدل. وایي د دعا وکړه یا الله زه تا ته د دوی عذر پیش کوم، کمزوري دي، بشر دي، انسانان دي، ته معاف کړه. او مشرکان چې کوم کارونه کوي د دې نه زه بیزار یم. جهاد یې وکړه دا په شهیدانو کې نه پیدا کېده. ولی دا موږ نشو پیدا کولی. خورې راله وګرځېدله د ګوتې د یو بند نه دا موږ وپېژنده. ما عرفه احد الا اخته ببنانی، چا نه پېژنده خورې د ګوتې د یو بند نه وپېژنده چې دا زما ورور دی. ولی د باندې دومره ګزارونه شوي چې موږ وشمارتل غټ غټ پرهرونه د تورو او د چړو د اتیاو نه غټ یو. او بیا د کافرانو پوز هم غوسه کړې وه، شونډې هم غوسه کړې وه، سترګې هم ترې راویستلې وې، او دا مخ هم ترې غوس کړی و، او دا غوږونه هم ترې کټ کړي. دا څوک پېژني؟ نو خورې په یو بند وپېژنده. وایي دا آیات چې نازل شه وایي ما به ویلې چې دا خو زما د تره په باره کې دی او د ده د ملګرو شهیدانو په باره کې، ځکه دم د الله سره وعده کړې وه او رجال سړي نارینتوب یې وکړه او هغه وعده یې پوره کړه. قضا نحبه خپل ارمان یې پوره کړه، د شهادت درجې ته ورسېده. ومنهم من ينتظر او بعضې صحابه په انتظار و چې کله به موږ الله شهیدان کړي او وعدې بدلې نه کړي. لیجزي الله دې دپاره چې الله بدله ورکړي الصادقین رښتینو خلکو ته. دا ډېر رښتیني خلکو بصدقهم بدله د جنت په سبب د رښتیاو ورکوي. ویعذب المنافقین او عذاب ورکوي منافقانو ته ان شاء کله چې الله وغواړي او یتوب علیهم یا به منافقانو ته د توبې توفیق ورکړي، توبه به وباسي. ان الله کان غفورا رحیما، الله دې بخونکی مهربان. ورد الله الذین کفروا کافر الله واپس کړ بغیظهم سره د غصې نه. لښکرې چې راغلی وي خندق وکنستلی شو، هېڅ یې مو نه کړه. غصې راوړې وه ډک زړونه بېرته لاړه، غصې سړه نه شوه. غصه دا وه چې موږ به مسلمانان وجنو، هېڅ یې مو نه کړه. لم ینالو خیره، هېڅ خیر او فایدې ته ونه رسېدل. وکف الله المؤمنین القتال، الله بچ کړه مؤمنان د جنګ نه، په د خندق باندې الله بچ کړل. وکان الله قویا عزیزا او الله دې قوت والا او زورور ذات. بس دې په دې